بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين، وبعد. قدر من ورونو رب العالمين لو رأينا أو إحسان ده فمغو تاسو باندې چې د خپل دین د خدمت لپاره یې رایستلیو او د مصروفي دنیا د مادیاتو له ویجاړونکو څپونه یې د ایمان پالنې ساحل ته راوستلیو. دا یوازې د الله احسان کېدلی شي او بل څه نه. الله په موږ او تاسې احسان کړی چې د فتنو، ابتلاءاتو، خوندونو او رنگونو، بیلاریو، گمراهیو په دې زمانه کې د خپل دین د حفاظت لپاره د دین سنگرونو ته رایستلیو او د موږ او تاسې په زړونو کې د دین مینه راچولې ده. په هغه لارې باندې د تللو توفیق یې راکړی چې انبیاء علیهم الصلاة والسلام ور باندې روان وو. د انبیاء علیهم الصلاة والسلام ملګری اصحابان ور باندې روان ول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابان ور باندې تللی او د امت مصلحین، عظما، قائدین او هغه خلق ور باندې تللی دي چې دا دین یې مونږ ته را رسولی دی. د الله د دې احسان شکر یوازې په دې ادا کیږي چې په همدې لاره ټینګ پاتې شو او کچېرې خدا نه خواسته په دې لاره باندې ټینګ پاتې نشو، د تزلزل او د انحراف او د سستۍ ښکار شو او له دې لارې متوجه بلې خواته واوړي، نو بیا به الله تعالی جزا هم د جنس العمل نه راکوي. لکه په همدې صورت کې چې وروسته په یو آیت شریف کې راځي فلما ازاغوا ازاغ الله قلوبهم. کله چې دوی بیلار شول نو الله یې زړونه هم ورمنحرف کړل. الله دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د دې لارې آداب، د دې لارې احکام، د دې لارې مشخصات او په دې لاره باندې د تللو هغه نښې وپېژنو. کومې نښې چې موږ له انحرافه، کومې نښې چې موږ له بیلارې کېدلو، کومې نښې چې موږ له غلط حرکت نه ساتي. په دې اوږدو لارو باندې تاسې وینئ هر چیرې بېلابېلې نښې درولې وي. چیرته چې خوړ راغلی وي، د اوبو معبر راغلی وي، هلته یو ډول نښه درولې وي. چیرته کږلېچه راغلی، مخکې تر دې چې کږلېچه ته ور ورسېږي بله نښه یې درولې وي، د کږلېچې نښه ورکوي. چیرې چې کوتل وي ورپورته کېږي نو هلته د پورته کېدلو نښه درولې وي. چیرې چې ښکته کېدل وي د ښکته کېدلو نښه یې درولې وي. دا یې د څه لپاره درولې وي؟ د دې لپاره یې درولې وي چې په دغه لاره تلونکي خلک دغه نښې علامې وویني او د هغې مطابق خپل حرکت هماغسې عیار کړي. جهاد رب العالمین فرض کړی دی د دین د ساتنې لپاره. د دغه جهاد لپاره موږ ته نښې او آداب راښودلي. که د هماغو نښو او آدابو مطابق موږ سفر کاوه، په دې لاره باندې د هماغو نښو او آدابو او د هماغو احکامو او لارښوونو مطابق تلو، نو بیا موږ هدف ته رسیږو. که نه وي په هر موړ کې، په هر کږلېچې کې، په هر غاښي کې، په هر خوړ کې او په هر مقطع د دې سفر کې د ناوړې حادثې سره د مخ کېدلو امکان شته. ورونو، په دې مبارک ځای کې چې رب العالمین تاسې د جهاد لپاره راټول کړی، زه نن په دریو موضوعاتو تاسو سره خبره کوم. اوله موضوع به دا وي چې جهاد څنګه وکړو. دویمه موضوع به دا وي چې په جهاد کې له انحراف څنګه ځان وساتو. د ضعف، کمزورۍ، د انحراف مرحله څه وخت شروع کیږي. او دریمه خبره به یا دریمه موضوع به دا وي چې د موږ او تاسې جهاد د کامیابی په درشل کې دی.
دښمن ماته خوړلې، دښمن خپل وتل اعلانوي، سنگرونه پریدي، سیمه تخلیه کوي او په نړیواله سطح خپل شکست مني. خو ګوري دا ټول کار نه دی، بلکې دا د کار یوه برخه وه. ځکه چې زمونږ کار یوازې قتال نه و او نه دی، بلکې دا قتال او دا جهاد د یو هدف د تحقق لپاره و. تر دې وروسته به د هغه هدف د تحقق مرحله راځي چې هغه د الله نظام، د الله دین عملی کول دي. جهاد د دې لپاره چې د دین د عملی کولو لپاره زمینه برابر شي او موانع له منځه لاړ شي. کله چې موانع له منځه لاړ شي، کله چې زمینه برابر شي، کله چې حالات سازگار شي، د الله د انسانانو ته دین را لېږلی، دغه دین به د دوی په ژوند کې راوستلی کېږي. څنګه دغه دین به په نظام کې څنګه راوستلی کېږي، دا دین به په ټولنه کې څنګه راوستلی کېږي، دا دین به په اخلاقو کې څنګه راوستلی کېږي، دا دین به په قوانینو کې څنګه راوستلی کېږي، دا دین به په عسکریت کې څنګه راوستلی کېږي، دا دین به په اقتصاد کې څنګه راوستلی کېږي، دا دین به په سیاست او په ډیپلوماسۍ کې څنګه راوستلی کېږي، دا دین به د خلکو په شخصي او اجتماعي ژوند کې راوستلی کېږي. څنګه د همدغه هدف لپاره الله تعالی د 1,40,000 په شاوخوا کې انبیا علیهم السلام را لېږلي دي، او د همدغه هدف لپاره چې د دین تحقق دی، د انبیاو پیروانو او صحابه کرامو رضی الله عنهم هغوی خپل ژوند تیر کړی دی. موږ او تاسې هم د همدې دین پیروان یو، او د موږ او تاسې جهاد هم یوازې قتال نه و، بلکې یو هدفمند قتال و. قتال هم وکړو، اوس به هدف ته را رسېږي. دا چې دغه هدف له موږ څه غواړي، دا هدف له موږ په عسکریت کې څه غواړي، دا هدف له موږ په فکر او په عقیده او په اخلاقو کې څه غواړي، دا هدف له موږ په ټولنه کې څه غواړي، دا هدف له موږ په سیاست او په نظام کې څه غواړي، دا به یو بل ابتلا وي چې په دې کې به موږ او تاسې خپل رب نه د مزید توفیق غوښتونکي او د دې مرحلې د خطر سره کولو لپاره به په ځان کې وړتیاوې پیدا کوو. که چیرې موږ په راتلونکې مرحله کې د الله د دین د تطبیقولو سمې وړتیاوې په ځان کې پیدا نه کړو، په خپل صف کې پیدا نه کړو، په خپلو مجاهدینو ورونو کې پیدا نه کړو، نو بیا به خدا نه خواسته د موږ او تاسې قتال بې هدفه شوی. ځکه چې نظام به بیا داسې چاته په لاس ورغلی وي چې هغه نه د الله دین مني نه یې تطبیقوي. لکه پرون چې موږ جهاد وکړ د روسانو په مقابل کې، کمونیزم مات شو، د کمونستانو نظام ړنګ شو، مجاهدینو وطن ونیو، الله نظام ورکړ، وزارتونه یې ورکړ، پوځ یې ورکړ، وسایل یې ورکړ، ټانګونه یې ورکړ، تیارې یې ورکړې، راډیو یې ورکړ، تلویزیون یې ورکړ، پوهنتونونه یې ورکړ، د ټول ملک واک او اختیار یې ورکړ ورته، خو وړتیا یې په ځان کې نه وه پیدا کړې. د الله د دین د تطبیق لپاره یې ځانونه نه وه آماده کړي. داسې یو وضعیت جوړ شو چې بیا 15-20 کاله بیا خلک له مصیبتونو سره مخ شو، بیا کفار راغله، بیا کفر مسلط شو، بیا یې وطن اشغال کړ، د مجاهدینو وطن اشغال کړ، د فاتحینو وطن اشغال کړ، داسې یو نظام یې ړنګ کړ چې د شریعت لپاره یا د شریعت په نامه باندې د شریعت د تطبیق لپاره منځته راغلی و. بیا وینې توی شوې، بیا میندې بورې شوې، بیا خویندې کونډې شوې، بیا بچیان یتیمان شول، بیا هجرتونه شول، بیا د ډېرو لویو قربانیو په نتیجه کې رب العالمین جهادي صف د بری منزل ته ورساوه. نو ورونو دوه خبرو ته به متوجه کېږو، یو دا چې جهاد څنګه وکړو، او دویم دا چې د څه لپاره یې کوو. دا دواړو باندې ځان پوهول پکار دی. جهاد وکړو څنګه او جهاد وکړو د څه لپاره، چې هغه د کوم مقصد لپاره یې کوو هغه مقصد هم وپېژنو، او د هغه مقصد د عملي کولو او د تحقق لپاره په ځان کې هم عزم او روحیه پیدا کړو.
هم په ځان کې اراده پیدا کو او هم د هغه طریقه هم د هغه اسلوب هم د هغه تګلاره دا زده کو کچېره موږ دغه هدف متحقق نکو دغه هدف لپاره کار و نکو نو بیا خو به دا قرباني الله دې نه کوي لکه د تیر ځل په څیر بیا به یو بوړي بیا به دلته د یو بل بېلارې شعار لاندې خلک حکومت جوړوي نظام جوړوي بیا به پردي افکار راوړي دلته به په خلکو مسلطوي بیا به پردي قوانین راوړي دلته به په موږ محاکمه کوي بیا به پردی فرهنګ راوړي دلته به موږ د ولس ځوانان نوې نسل دا ور باندې روزي بیا به د دې ولس وابستګي په پردیو پورې تړي بیا به د موږ د استقلال او د ازادۍ په سر باندې سودا کیږي نو د نظام جوړول دا هدف دی او جهاد د دې لپاره وسیله ده ځکه جهاد په خپل ذات کې د ورانی نوم ده د قتل نوم ده د وژلو نوم ده د وژل کېدلو نوم ده د کونډولو نوم ده د کونډېدلو نوم ده د یتیم کولو نوم ده د یتیم کېدلو نوم ده د ورانی نوم ده د لوږې نوم ده د تندې نوم ده د بېخوبۍ نوم ده د ستومانۍ نوم ده د وینو نوم ده د یخنۍ تیرولو نوم ده د بندي کېدلو نوم ده د ویرې نوم ده دا په خپل ذات کې داسې اعمال نه دي چې طبعا د انسان له هغې سره مینه ولري دغه اعمال په خپل ذات کې مرغوب اعمال نه دي دا د یو هدف په خاطر باندې مرغوب شوي د یو هدف په خاطر باندې دا مقدس شوي دي د یو هدف په خاطر دا محترم ګڼل شوي هغه هدف ده د الله د دین عملی کول او د انسانانو په ژوند کې د الله دین راوستل که دا هدف و نو بیا دغه نامرغوب اعمالو نه هم خلک خوند اخلي دا هم مقدس ګڼي د دې لپاره بیا خلک خپل کور زندگی بچی ښځه اولاد نعمت باغ مکتب پوهنتون وظیفه دا هر څه ورته پرېږدي او که هدفمندي ورکې نه وه نو بیا دا په خپل ذات کې داسې اعمال نه دي چې انسان دی بطبیعت الحال د دې خواته راغب او مایل وي نو هم به طریقه چې جهاد ده دا پیژنو او هم به هدف پیژنو چې د کوم لپاره جهاد کیږي په دریمه موضوع کې به ان شاء الله د تاسو په خدمت کې زه یو څو ټکي د روانو حالاتو په اړه باندې عرض کوم ځکه د ځینو ورونو سره به ځینې پوښتنې وي د ځینو مجاهدینو سره به ځینې تشویشونه وي ځینې مجاهدین به داسې وي چې هغوی به د خپلو مشرانو له ویناو نه په یو خاص وخت کې لرې پاتې شوي نه به یې اورېدلي ځکه چې نن سبا میډیا یا د خبر رسولو ذرایع او وسایل د زیاتره د دښمن په لاس کې دي او دښمن خبرونه په هغه تحلیل شوي شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي چې په مسلمانانو کې یأس او ناامیدي شکونه او تشویشونه ایجاد کی او دوی همدغه فرصت کې خپل اهداف بیا متحقق کی نو درې موضوعګانې دي د درې موضوعګانو به ان شاء الله تاسو په خدمت کې څو خبرې عرض کوم اول دا چې جهاد څنګه وکړو او دویم دا چې جهاد له انحراف نه یا په جهاد کې د جهاد لارې له منحرف کېدلو څنګه ځان وساتو خپل جهاد څنګه له انحراف وساتو لکه مخکې ځل چې د منګه جهاد له انحراف سره مخ شو رهبران هم د انحراف سره مخ شول جهادي صف هم لاړ د دښمن په صف کې ودرېد هغه مجاهدین هغه مقاتلین هغه د جبهاتو قومندانان هغه قهرمانان چې په یو وخت کې د روسانو په مقابل کې ولاړ ول د جهاد او د هجرت سنګر تود ساتلی و هغه یو مرحله داسې ور باندې راغله چې هغه د دښمن ملیشه وګرځېدل هغه د دښمن اربکیان وګرځېدل ولی ځکه چې هغوی چې کله کاږه شول الله یې زړونه ورکاږه کړل فلما ازاغوا ازاغ الله قلوبهم د اول مقصد لپاره چې جهاد څنګه وکړو په ځای د دې چې زه تاسو ته څو پاشلې خبرې وکوم غوره مې دا وګڼله چې له تاسو سره د قرآن کریم سورة صف ووایم او د سورة صف د آیاتونو لارښوونې او آداب او احکام چې د موږ او تاسې د جهاد او جهادي ژوند پورې اړه لري دغه له تاسو سره ووایم او په دویمه او دریمه موضوع کې به بیا چې کله د سورة صف د ترجمې نه او د تفسیر نه خلاص شو په دویمه او دریمه موضوع به بیا تاسو سره څو نورې خبرې وکړو
اوس قران کریم خلاص کړئ سورۃ الصف په 28مه پاره کې بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. د دې سورت په اړه باندې د مفسرینو اجماع ده چې دا مدني سورت دی که څه هم یو لږ برخه علماو دا مکی ګڼلی خو د سورت موضوعاتو ته چې کتلی کیږي نو سورت مدني ده ځکه چې په دې کې د جهاد او د قتال آداب او احکام دي او د جهاد قتال آداب او احکام دا په مکه مکرمه کې نو مدینه منوره د جهاد وطن و د لښکرو وطن و لدې ځای نه جهادونه کېدل لدې ځای فتوحات کېدل نو ځکه خو جهادي احکام هم په مدینه منوره کې نازل شوي نو سورت مدني سورت د دې سورت نوم سورت صف دی صف په خپله د دې سورت هغه ټوله محتوا په دا یو لفظ کې وړاندې کوي معنا دا چې کله څوک جهاد کوي کله څوک د الله د دین د اعزاز لپاره کار کوي کله چې څوک د قربانۍ ډګر ته راوځي کله چې څوک د کفر او د باطل مقابله کوي مخنیوي کوي له منځه یې وړي نو دا کارونه په متشتت متفرق بې ترتیبه بې نظمه ډول باندې نه کیږي دغه کارونه باید په یو منظم شکل باندې وشي دغه کارونه باید د واحد قومندې لاندې وشي دغه کارونه باید په تدبیر باندې وشي دغه کارونه باید په داسې یو سلیقه باندې وشي په داسې یو ترتیب باندې وشي په داسې یو نظم و ضبط باندې وشي چې په هغې کې پراګندګي په هغې کې ډېرې ویناوې په هغې کې مختلف توجهات دا نه وي یو صف وي لکه څنګه چې په صف کې یو لیکه وي او په یو چا پسې روان وي د یو معینه هدف لپاره روان وي نو دغه ډول دا صورت هم مسلمانانو ته د کفر په مقابل کې د جنگیدلو او د خپلو ارزښتونو نه د دفاع او د هغو د ساتلو لپاره د یو صف کېدلو تلقین ورکوي ورته درس ورکوي چې مسلمانانو که یو صف وي نو بیا تاسې هدف ته رسیږئ او که سره ټوټه ټوټه شوي سره متفرق او متشتت شوي کومندي او توجهات هم سره بیل بیل شو افکار او نظریات او عقاید هم سره مختلف شول اهداف هم سره وویشل شول نو بیا تاسې هدف ته نه رسیږئ د صورت شروع د الله په تسبیح د الله په ستاینه باندې کیږي او په دې باندې کیږي چې دا هر څه چې په اسمانونو کې دي او هر څه چې په ځمکو کې دي دا د الله مخلوق ده الله په دوی باندې قادر ده دوی د الله لواکه وتلی نه دي دوی ټول څوک په لسان حال او څوک په لسان قال باندې د الله ستاینه کوي د الله تسبیح بیانوي او دا ټول د الله د تسلط لاندې دي علما د دې صورت دوه محوري موضوعګانې بیانوي یو موضوع دا ده چې د اسلام دین دا هغه نهایی آخرینی نسخه د الهی رسالتونو یا د الهی دینونو ده چې د موسی علیه السلام پر رسیدلې یا د موسی علیه السلام تر عیسی علیه السلام پر رسیدلې او بیا د هغه قومونو د انحرافونو خبره په ضمن کې شوې ده چې دغه خلکو ته دین را ورسېده خو دوی له دین سره وفاداري ونه کوله نو بیا دوی نه دا دین او د دې دین امتیاز یو بل امت ته ورنقل شو هغوی وفاداري ورسره ونه کوله هغوی په دې کې پاتې راغلل نو دا دین بیا په هغه آخري او نهایي نسخه کې مسلمانانو ته را رسېدلی ده او همدغه حق دین ده د ده تر څنګ بل یو هم حق دین نه ده نه به د قیامت ورځ د دې په مقابل کې بل دین راځي نه به بله د منلو ویناوي همدغه نهایي نسخه ده اوس کله
اسلام نهایی نسخه شو دغه نهایی نسخه ته دښمنان اوس ډیر دي غواړي چې دغه نهایی نسخه ګډوډه کی دغه نهایی نسخه شمه مړه کی دغه نهایی نسخه رڼا لمنځه یوسي دغه نهایی نسخه احکام او نظام اخلاق او آداب دا داسې متاثر کی چې لکه په نورو پخوانیو امتونو کې چې دا سره ګډوډ شوي وو او د دوی د خپلو تاثیراتو لاندې راغلي وو نو په دې امت کې به هم همدغه ډول یو وضعیت رامنځته کېږي او خلک به د الله د دین د له منځه وړلو لپاره راپورته کېږي په مختلفو شکلونو باندې کله به د جنګ په شکل کې وي کله به د وینا او د تبلیغاتو په شکل کې وي کله به د اقتصادي بندیزونو او جګړو په شکل کې وي کله به د رسم او رواج په شکل کې وي کله به د فیشن او فرهنګ په شکل کې وي خلک به په هر وخت کې راپورته کېږي او د دې دین د رڼا د مړه کولو لپاره به لاس په کار کېږي نو چې کله دوی د دې دین د رڼا د مړه کولو لپاره راپورته کېږي او د دې لپاره جدوجهد کوي نو بیا به په کار څه وي په کار به بیا وي جهاد د جهاد احکام بیا د دې صورت هغه دویمه اساسي موضوع ده اوله موضوع دا شوه چې حق دین یوازې اسلام دی او دا په نور امتونو کې همداسې په تسلسل باندې راغلی او هغه نهایی نسخه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازله شوی دغه نهایی نسخه د تطبیقولو مکلفیت د امت ته ور په غاړه ده خو یو برخه خلق د شیطان پلویان د طاغوت پلویان هغه به دغه مسلمانان نه پرېږدي چې دغه نهایی نسخه تطبیق کړي یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم وروسته راځي په آیت دوی به غواړي چې د الله ډیوه مړه کړي دوی به غواړي د اسلام احکام منحرف کړي دوی به غواړي مسلمانان له خپلې لارې نه بېلارې کړي نو بیا به خلک کوي چې دا دین روغ پاتې شي عقاید سالم پاتې شي مسلمانان د ازادۍ خاوندان وي مسلمانان خپل شریعت عملی کړی شي مسلمانان خپل اخلاق وساتلی شي خپل ناموس او خپل حیا او پرده وساتلی شي خپل نسلونه په دین باندې رالوی کړی شي نو بیا به یو ډله خلک راپورته کېږي جهاد به کوي قتال به کوي او دا قتال بیا یو خاص کیفیت باندې کوي او که هغه کیفیت ورکې راغی نو بیا به دا جهاد مثمر وي هدف ته به رسېږي او که هغه کیفیت ورکې رانغی نو بیا به جهاد هم ضایع کېږي راځئ د قرآن کریم د آیتونو د الفاظو معناو ته سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح تسبيح واي لله الله لرا ما طول هغه في السماوات چې په اسمانونو کې دي وما في الارض او هغه چې په ځمکه کې دي معنا په اسمانونو کې چې دي که ملائکه دي او که نور سماوي اجرام دي په ځمکه کې که انسانان دي او که پیریان دي دا ټول د الله د تسلط لاندې دي د الله مخلوق دي په دوی باندې د الله حاکمیت قائم ده دوی د الله په مقابل کې طغیان نشي کولای او که یو ډله راپورته شي سرکشي او طغیان وکوي هغه بیا د الله په مقابل کې عاجز دي د الله عاجزون کې نه دي دوی بیا خپل ناتوانه دي دوی بیا په خپل عاجز دي نو الله کریم په دې آیت باندې جهاد او مجاهدینو ته او د مجاهدینو د صف ته یو روحیه داسې ورکوي چې ای مجاهدینو تاسو د الله په لار کې راوځئ د تاسو مخې ته څوک نشي درېدلی ځکه چې تاسو د یو رب بندگان یاستئ د یو رب د دین تطبیقونکي یاستئ د هغه ذات د دین تطبیقونکي یاستئ چې په دې ټول هر څه باندې دغه واکمني قائمه ده دا هر څه د تاسو د رب د واکمنۍ لاندې دي او دا هر څه د تاسو د رب تسبیح وایي وهو العزيز الحكيم او دغه الله غالب دی او الله حکمت والا دی دی الله ټول فیصله له حکمت ډکې دي که احکام یې دي او که د سزا او د عقاب د تأدیب او د تعذير احکام دي که د عبادات احکام دي که د معاملات احکام دي او که د تعذيرات او د تأدیب احکام دي دا ټول له حکمت نه ډک دي او په دې کې دی الله تعالی حکمت دی
په دې کې عبث نشته ده، په دې کې بې سنجشه خبره نشته ده، په دې کې د تاوان کار نشته، په دې کې د ښویېدنې او د لغزش امکان پکې نشته ده. دا ټول د الله د حکمت مطابق دي. الله حکیم ذات دی، په خپلو فیصلو کې الله حکیم ذات دی، په خپل را لېږلو احکامو کې الله په دې باندې پوهېږي چې د خلکو ته په هره زمانه کې څه په کار دي، څه ورته مناسب دي، څه ورته ورزیات کمه او څه ورنه کم کمه. ځکه چې الله د انسانان پیدا کړي او الله د انسانانو په مکوناتو، د دوی په وجود، د دوی په روح، د دوی په ضرورتونو، د دوی په تواناییو باندې بل هر چا ښه خبر دی. الله فرمایي الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هغه ذات به نه پوهېږي چې هغه باریک بین او با خبره دی. نو الله چې هر څه را لېږلي دي دا یې خپل حکمت مطابق را لېږلي. ښویېدنه نیمګړتیا په دې کې نشته، ځکه الله په هر څه باندې پوهېږي. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. لدې آیتنا نور هغه اساسي موضوع شروع کیږي، هغه اساسي موضوعګان شروع کیږي او د دې آیت په باره کې مفسرین حضرات لیکي چې یو ډله خلق داسې و په صحابه کرامو کې، په مهاجرینو کې، چې هغوی کله په مکه کې د کافرانو لخوا تعذیبونه او تکلیفونه مشکلات ولیدل، نو بیا به دې ته تلوسه وه او غوښتنه به یې وه چې کاشکې الله موږ باندې جهاد فرض کړي، او چې کله جهاد ور باندې فرض شو نو بیا یو څه سستی ورنه ښکاره شو. نو الله توبیخ کړل، تعذیب کړل. الله دا ورته وفرمیل چې تاسې ولې هغه څه وایئ چې کوئ یې نه. مفسرون یو سبب د نزول یا شان نزول د دې آیتونو دا ښودلی. ځینې مفسرینو حضراتو بیا دا ښودلی چې په مدینه منوره کې د صحابه کرامو رضی الله عنهم چې انصار او مهاجرین ټول پکې وو، هغوی به رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا پوښتنه کوله چې ای د الله رسوله تر ټولو غوره اعمال یا تر ټولو غوره عمل د الله په نسبت باندې چې کاشکې هغه موږ ته معلوم شي چې موږ هماغه وکړو. نو د الله په نسبت باندې غوره عمل هغه جهاد و. کله چې جهاد ور باندې فرض شو نو بیا له یوه ډله خلکو نه سستي ښکاره شوه په دې کار کې، نو الله تعالی تأدیب کړل او الله دې ته متوجه کړل چې تاسې په خپلو وعدو باندې وفا ولې نه کوئ. دا خو تاسې وایي چې تر ټولو غوره عمل هم غوښتی و، چې کله تر ټولو غوره عمل در باندې فرض کړی شو نو اوس تاسې سستی کوئ ورته. دا دویم قول. دریم قول هغه علما دا بیانوي چې دا د منافقانو په باره کې نازل شوی. ځکه منافقانو به په ظاهره د ایمان، د اسلام د نصرت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترڅنګ په ټینګه د درېدلو او د کفارو سره د دښمنۍ دا خبرې داسې کولې لکه نور مسلمانانو به چې کولې. خو چې کله به بیا د جهاد میدان راغی نو بیا به ویلې لو نعلم قتالا لاتبعناکم. که چیرې موږ ته دا جنګ ښکارېدی چې دا سم جنګ ده نو خو موږ به هم در سره تللي، دا خو سم جنګ ده نه. لکه دا د نن زمانې منافقان چې وایي دا چا جهاد دا خو جهاد نه ده، دا خو ورور وژنه ده، دا خو افغان وژنه ده، دا خو دا کیسه ده، هغه کیسه ده. تشویشونه ور اچوي خلکو ته، نه په خپله ځي او نه نور بیا د جهاد ته پرېږدي. نو په دې باره کې بېلابېل آرا یا بېلابېل اسباب نزول علماو ښودلي دي. خو د قرآن کریم په باره کې علما یو اساسي قاعده بیانوي، هغه دا چې د قرآن کریم د یو آیت یا د څو آیتونو نزول به خاص وي، په یو خاصه حادثه پورې به تړاو لري، خو حکم یې بیا عام دی د قیامت تر ورځې پورې. د قرآن کریم د یو آیت یا د څو آیتونو د نزول لپاره به یو خاصه حادثه، یو خاصه پیښه، یو خاص وضعیت به وي، خو دا حکم د آیت په هغه پورې خلاصه نه پاتې کیږي، په هغه پورې منحصر نه پاتې کیږي، بلکې د آیت تازه دی د هر زمانه لپاره. د قیامت تر ورځې پورې د آیت حکم ساری او جاری دی او د دې انطباق د هر زمانه په حالات او پیښو باندې راځي. نو سبب د نزول یې چې هر څه وي هغه به وي، خو حکم یې
یوازې تر هغو خلکو پورې خاص نه دی، حکم یې د هر زمانه مسلمانانو ته متوجه دی او په هغې کې الله تعالی خپلو بندگانو ته مؤمنانو ته دا فرمایي چې ای مؤمنانو چې کله د یو طاعت دعوه او وعده وکوله، کله چې د یو طاعت لپاره د یو عبادت لپاره د یو نیک کار لپاره راپورته شوئ، نو بیا ورنه سستېږئ مه، بیا په هغه کار باندې دوام وکوئ، په هغه کار باندې ټینګ پاتې شئ. ځکه چې که چیرې تاسې ټینګ پاتې نه شئ، سستي او په سستۍ پسې بیا وروسته کرا ګمراهي دا بیا د تاسې زړونو ته لاره پیدا کوي او د تاسې اعمال بیا هم کږېږي، بله خوا ته ځي، بیا به الله تعالی د تاسې زړونه هم درکاږه کړي. نو علما وایي چې په دې کې توصیه ده، په دې کې حکم د مسلمانانو ته چې کله هم تاسې د یو نیک کار وعده وکوئ، د یو نیک کار عزم او اراده وکوئ، نو بیا په هغه باندې وفا کوئ. ګورئ چې حالات د هغه نه وانړوي، په هغه باندې به ټینګ پاتې کېږئ. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، ای هغو خلکو چې ایمان راوړی، لما تقولون ما لا تفعلون، ولی وایي تاسې هغه څه چې نه یې کوئ. یو قول د دې آیت په باره کې دا هم راغلی چې ځینو خلکو په ځینو قتالونو کې، په ځینو غزواتو کې یو کار به یې کړی نه و، ده بل چا به یو کار کړی و، یو کافر به بل چا وژلی و، ده ته به یې خوند ورکاوه چې د هغه عمل خپل ځان ته منسوب کړي. نو بیا به راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا نورو مشرانو صحابه کرامو ته، به ویل چې هغه فلانی کار ما کړی ده، د بل چا کار به یې خپل ځان ته منسوباوه، د بل چا په کار باندې به یې خپل ځان مهم او لوړ ښوده. نو رب العالمین له دغه خصلت نه، له دغه خوی نه صحابه کرام منع کړه او دا ورته وفرمایل چې لم تقولون ما لا تفعلون، تاسې ولې وایي هغه څه چې هغه تاسې کړي نه وي، کار بل چا کړی او منسوبوي خپل ځان ته. دغه ډول وضعیتونو سره مجاهدین خصوصا هغه چې نوي د جهاد صف ته راغلي وي او یو ډول د ځان د مهم ښودلو روحیه ورکوي او کوشش کوي چې په دغه صف کې یو څه ښه تبارز وکوي، د داسې حالات سره مخ کېږي. کله کله په یو ځای کې یو ډله کې دی نه وي، په یو عملیات کې نه وي، په بل ځای کې بیا حکایت کوي چې موږ داسې وکړه، موږ داسې وکړه، ما داسې وکړه، فلاني ځای کې مې دا وکړه، فلاني ځای کې مې دا وکړه. نو دا ښه خوی نه ده. رب العالمین خپل بندگان د دې نه منع کړي دي چې تاسې تواضع اختیار کړئ، تاسې پردي اعمال ځان ته مه منسوبوئ، او که واقعا یو څه ویل غواړئ نو بیا هغه کارونه وکوئ، د کولو نه وروسته یې بیا خلکو ته ووایئ. پردي کارونه د خپل ځان په نامه باندې مه ثبتوئ، پردي عملیات د خپل ځان په نامه مه راپور کوئ، چې څه په خپل کړي دي هماغه ووایه. پردي اعمال ځان ته مه منسوبوئ چې دا یو ډول دوکه ده، دا یو ډول بې ځایه ځان ستاینه ده، او دا یو ډول د ریا یو ډول بوی په دې کې ده، د ریا خوند او بوی په دې کې ده. نو تاسې پردي اعمال ځان ته مه منسوبوئ. لم تقولون، ولې تاسې وایئ ما هغه څه لا تفعلون چې نه یې کوئ. معنا دا چې څه ویل غواړئ نو هغه کارونه کوئ بیا یې وایئ، او چې د څه کولو نه یاستئ هغه خبرې مه کوئ، چې کوم کارونه هم کړي نه دي هغه مه وایئ. واقعیت ګرا اوسېږئ، څه چې واقعیتونه دي هماغسې اوسېږئ. کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. کبر لوی ده، مقتا په حیث د ګناه، عند الله دی الله په نزد باندې، ان تقولوا چې تاسې ووایئ ما هغه څه لا تفعلون چې نه یې کوئ. دا د الله په نزد باندې لویه ګناه ده چې یو کار تاسې وایئ او بیا یې کوئ نه، یا یو کار مو کړی نه دی خو هغه ځان ته منسوبوئ او وایئ، په هغې باندې ځان ښودنه کوئ. دا د الله په نزد باندې لویه ګناه ده چې یو کار ووایئ چې داسې به کوم او بیا هغسې ونه کوئ. دا چې عذر راشي دا بېله خبره ده، خو چې په خپله اراده یې بیا نه کوي دا د الله په نزد باندې لویه ګناه ده.
یا یو کار دې کړی نه دی خو ته یې ځان ته منسوبوي او په هغې باندې خپل ځان مهم ښیي، خپل ځان ته خپل شخصیت ته په خپله ټولنه او په خپلو خلکو کې یو ډول کاذب تبارز ورکوي، ځان لوی ښیي، دا د الله په نسبت باندې لویه ګناه ده. کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. د نو وروسته رب العالمین د جهاد او د مجاهدینو لپاره توصیې ښیي، بیانوي. په دې کې یو مثال ښیي، مثال یو دیوال مثال بیانوي. که موږ تاسې د دې مثال هغه حقیقت درکول غواړو نو یو واره په حسي ډول باندې په مادي ډول باندې د باندې دیوال ته وګورو چې دا دیوال ټینګېږي څنګه. دیوال کله تیږو جوړ وي، له کاڼو جوړ وي، کله خښتو جوړ وي، کله بلاکونو جوړ وي، کله هر څه جوړ وي، کله لرګي جوړ وي، کله بل داسې یو څه نه جوړ وي، یو بل مادې نه جوړ وي. خو دا په هغه وخت کې ټینګ او باثباته پاتې کېدلی شي چې یو خو دا په شاول باندې برابر وي. داسې نه وي چې بیخي یو خواته وي سر بله خواته وي. دا به همداسې مستقیم وي، کږېږي به نه، کوږوالی به په دې کې نه راځي. دویمه خبره پکې دا ده چې دا دیوال به په خپلو کې سره داسې اوبدلی وي، دیوال به په خپل منځ کې اوبدلی وي. په دې معنی چې دا یوه خښته به په دې بلې راغلی وي، بله به په دې بله راغلي، داسې نه چې هره خښته به ځان بیل بیل ګڼي، چې کله هره خښته هره تیږه له برې پورې ځان ونه نښلوي، بلې پورې پیوند وانخلي، بلې پورې وصل نشي، بلې ته ورتېره نشي، بله په ځان راتېرېدو ته پرې نه دي، دا دیوال ټینګېږي نه. دا به د عادي حرکت سره هم لړزیږي او غورځیږي به. چې کله دیوال ټینګېږي نو دا دوه صفتونه به پکې وي، بلکې درې صفتونه. یو به پوخ بنیاد وي، بنیاد به د داسې یو څه نه وي چې د لمدبل نه، د واورې نه، د اوبو نه، د نورو حالاتو نه، د زلزلې نه، د دې نه متاثره نشي، ونه نړېږي. دویم دا چې دا به داسې مستقیم پورته روان وي، انحراف بل یوې او بلې خواته نه کوي. که یوې او بلې خواته دا انحناء او انحراف کوي نو دا به یې وخت راغورځېږي، دا سر ته نه رسېږي. او دریم صفت به دا وي چې دا به په خپلو کې سره بافت لري. نو رب العالمین مجاهدین د دغه مثال په طرز کې پوه کوي چې مجاهدینو یو خو به د پخې عقیدې، د پخو افکارو، د پاخه عزم، د پخو دلایلو په بنا باندې خپل جهاد شروع کوي. دا د تاسې بنسټ دی، دا د تاسې اساس دی. کم اساس ورته د پخې عقیدې نه و تاسې نه ټینګېږي. کم اساس ورته سیکولرزم، کم اساس ورته نشنالیزم یا قومیت، یا اساس ورته نخوت، یا اساس ورته محض ازادي چې دین د نه وي په ازادي دی وي، که دا ورته اساس کړی و دا اساس نه ده، دا دیوال تر سره نه رسېږي. دویمه خبره ده چې پورته چې څومره وخت در باندې تېرېږي او تاسې پورته ځئ په دې لاره باندې نو تاسې به یو خوا بله خوا کږېږئ نه، په دا څه چې ولاړ یاستئ په همدې به پورته ځئ. کله چې د دیوال بیخ تاسې وګورئ چې 50 سانتي سر 70 سانتي شي، بیا پسې 80 سانتي، بله ورځ ګورئ چې داسې ونړېږي اخوا دې خوا ته وشړېږي، په خپله ولوېږي. او چې څومره دا په ځان کې راټولېږي، په ځان کې راټولېږي، هماغومره د دې د بقا او د دوام چانس زیات وي. او دا ورته وایي چې مسلمانانو خپلو کې به یو بل سره داسې مضبوط کېږي، داسې به یو بل سره پیوند اخلي، یو بل سره به داسې تکیه کېږي لکه څنګه چې د دیوال خښتې او د دیوال ګټې، د دیوال تیږې دا یو بل ته سره تکیه دي، دا هرې خښتې یو بله رانیولې. همدغسې به ای مسلمانه، ای مجاهده، د خپل ورور ته تکیه کېږي، همدغسې به د ده نیمګړتیاوې ورپوره کوي، همدغسې به د ځان او د ده ترمنځ درز نه پرېږدې. ځکه چې ته که د ځان او د ده ترمنځ درز پرېږدې نو ته له ده لرې شوې، دی له تا لرې شو، هغه بل بیا له بل نه لرې شو، بل بیا له بل نه لرې شو، بیا دا دیوال باد یې مړنګوي، یو عادي حرکت یې مړنګوي، یو کمزورې زلزله یې مړنګوي، د هر څه سره بیا دا له منځه ځي. نو د جهاد صف باید د دې دریو خصوصیاتو لرونکی وي چې په پاخه هدف او پاخه بنسټ باندې چې هغه پخه او سمه عقیده ده. او دویم بل خواته انحناء او انحراف کول نه دي، په خپل استقامت باندې به پورته ځي. او دریم دا چې داخلي بافت به داسې جوړ وي چې هرې خښتې هرې تیږې به یې هغه بل ته کړی، یو بل ته به اوږه ورکوئ، یو بل ته به لاس ورکوئ،
یو د بل د ټیل وهلو د غورځولو کوشش به نه کوئ ځکه چې دا یو خښته دی وغورځوله دویمه بیا خپله راغورځېږي. تاسې کله چې دیوال ورانوئ دا ټول دیوال خو په یو ځل نشي ورانولی. کله چې په دیوال کې تاسې سوری وباسئ که د سنګر لپاره یې هم وباسئ ټول دیوال خو نشي ورانولی. اوله به یوه خښته ورانه هغه اوله خښته ګوري تکلیف لري خو دا اوله خښته هم چې وایسته دویمه بیا په ډېره اسانۍ غورځېږي درېیمه بیا په ډېرې اسانۍ غورځېږي. همدغسې جهادي صف کې هم که چیرې تاسې یو ملګری خپل وغورځاو یا په دې جهادي صف کې یو چا رخنه وکوله دا یو درنه بېلارې که سبا بل بېلارې کوي سبا بل بېلارې کوي په دې ترتیب باندې دا دیوال له منځه وړي. نو الله تعالی دلته دغه مثال مسلمانانو ته بیانوي چې الله خو تاسې نه جهاد غواړي خو دا جهاد په یو خاص کیفیت باندې درنه غواړي دا جهاد په وحدت باندې درنه غواړي دا جهاد داسې په متراس شکل باندې په اوبدلي او سره پیلي او سره پیوند شوي شکل باندې غواړي چې یو بل ته سره تکیه یاستئ په دغه ډول باندې درنه غواړي. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ان الله بشك الله تعالی يحب الذين خوخوي مینه کوي محبت کوي له هغو خلکو سره یقاتلون فی سبیله چې د په لاره کې قتال کوي. ګورئ ډېر خلک به وي چې د الله سره به د مینې او د محبت دعوا کوي. هر سړی به د ما الله خوښېږي د ما د الله دین خوښېږي د تا له خوا نه محبت به وي یا به رښتینی وي یا به رښتینی نه وي یا به هدف ته رسېدونکی وي یا به نه وي رسېدونکی. اصل کمال خدا ده چې د الله لخوانه له تا سره محبت وشي. د مجاهدینو سره الله محبت کوي نور خلق به د الله د محبت دعوه لري چې موږ له الله سره محبت کوو خو د مجاهدینو په حق کې رب العالمین په خپله اعلان کوي چې زه له دغو خلکو سره محبت کوم. ان الله بشک الله تعالی يحب محبت کوي خوخوي الذين هغه خلق يقاتلون في سبيله چې قتال کوي د په لار کې چې کوم خلق د الله په لار قتال کوي دا د الله دوستان دي دا د الله اولیاء دي د دوی په ولایت او په کرامت کې قطعا شک نشته ده ځکه چې الله فرمایي چې دا د ما دوستان دي دا مې خوښیږي دوی سره زه مینه کوم. د الله اولیاء همدغه مجاهدین دي همدغه د خړ پوی دا د سنگرونو مجاهدین دا چې په لوګه صبر کوي دا چې په زخم صبر کوي دا چې په تکلیف صبر کوي دا چې په ویره صبر کوي دا چې په زندان باندې صبر کوي دا چې په دغه لاره باندې په وفادارۍ او ثبات باندې صبر کوي دا چې انحراف نه کوي دا چې د دښمن په مقابل کې لکه ټینګ دیوال داسې ولاړ دي همدغه د الله دوستان دي همدغه د الله اولیاء دي ځکه دوستان دیو ته په عربي کې اولیاء وایي او دوست هغه وی چې د چا محبت ور سره وي دلته الله په خپل فرمایي چې زه له دوی سره محبت لرم. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله الله محبت کوي له هغه خلکو سره چې قتال کوي د الله په لار کې. خدا قتال څنګه قتال کوي هر سړی سر به خود څوک شرق ته روان څوک غرب ته روان څوک شمال ته روان څوک جنوب ته روان هر سړی د خپل ذوق او مزاج مطابق قتال کوي هر سړی په خپل قومندان او خپل ځان ته اجنډا او هدف ټاکلی نه. الله د داسې خلکو سره محبت نه کوي الله د هغو مجاهدینو سره محبت کوي صفا چې دوی صف د صف نه دلته مراد که په یو وخت کې همدغه بشري صف و چې د دښمن په مقابل کې به دوی هم یو د بل تر څنګ درېدل د تورو د نیزو جنگ به یا خواته به د کفارو صف و دې خواته به د مسلمانانو صف و په هغه وخت کې به یې دا تعبیر و دا به یې تفسیر و او معنا به یې وه خو اوس خو هغه ډول صف د تباهۍ په معنا ده. اوس خو چې ته په یو ځای راټول شو یو صف ودرېدې خو یوه د اوان مرمۍ یو میزایل یو بم دا د ټولو دپاره کافي ده. نو دلته علما وایي چې د صف معنا څه شی وایي دلته یې معنوي وحدت معنوي صف مراد ده چې قومنده به یوه وي هدف به یو وي تګلاره به یوه وي په خپلو منځو کې به ولا دوستي دا سره مضبوطه وي په معنوي لحاظ به دوی یو صف وي هدف به یو وي قومنده به یو وي طاعت به د یوه چا کوي امر نهي به له یوه جهت نه صادریږي
حساب دهي به هغه یو جهت ته وي د پوښتنې مرجعیت به هغه یو وي داسې به نه وي چې څوک یو خوا روان وي څوک بله خوا روان وي نه د هغه معنوي صف معنوي وحدت دلته ورنه مراد دی دلته څنګ تر څنګ د درېدلو دا شکل نن یا سبا یا په بل وخت کې د مصداق نه جوړیږي کېدای شي په ځینو مواردو کې بیا هماغه ډول ورنه مراد جوړ شي خو دلته مقصد ورنه یو معنوي صف دی چې په معنا کې دوی سره یو دي سره نښتي دي سره پیوند دي سره یو بل ته نږدې دي یو بل ته سره تکیه دي کأنهم لکه دوی چې بنیان یو بنا یو تعمیر وي یو دیوال وي مرصوص یو بل سره داسې اوبدلی شوی یو بل ته تکیه شوی یو بل سره پیوند شوی یو په بل کې داسې سره تیر و بیر شوی ګهل شوی دغه هر کاڼي د هر تیږې هر خښتې هغه بله رانیولې له شاخوا ته هم یو تکیه کړې له مخې هم یو تکیه کړې له خېټه لاندې هم یو تکیه کړې په ځان باندې هم یو دوه پرې ایښې نو په هغه صورت کې به دوی سره پیوند اخلي او که هر یو ووایي چې شاته سړي سره هم کار نشته له مخکې سره هم کار نشته پاس والا دې په معنی لګېږي لاندې والا باندې زه نه لګېږم نو بیا دا دیوال جوړېږي دا دیوال خو بیا نه جوړېږي دا دیوال خو په هغه وخت کې جوړېږي چې ته په خپل سر باندې هم یو څوک ومنې چې تا لاندې څوک دي په هغوی باندې هم ته ورته کې شي هغوی هم ته محفوظ کې وې ساتي د مخکې سړي سره هم لاس ورکې شاته سړي سره هم لاس ورکې دا صف سره مشترک کې نو په دې صورت کې بیا ټینګوالی راځي پکې وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ په دې آیت شریف کې الله تعالی د بني اسرائیل او د موسی علیه السلام مثال مسلمانانو ته بیانوي چې ګوري په دې صف باندې ټینګ پاتې شي او د خپل پیغمبر د دین او د آداب او د احکام او د تګلارې پوره پابند اوسېږي کاږه نشي کنه د تاسو نه مخکې خلک داسې و چې هغوی هم داسې دعوه کړې وه خو وروسته کاږه شول چې کاږه شول د پیغمبر د احکامو نه فاصله ونیوله نو الله یې زړونه ور بېلارې کړل هغوی ګمراه شول ګمراهۍ طرف ته میلان لږ 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 پیدا کېده بالاخره الله یې زړونه ور کاږه کړل وإذ قال موسی در په یاد که هغه وخت قال چې وویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قومي ای د ما قومه لم تؤذونني تاسو ولې ما ته تکلیف راکوئ وقد تعلمون او په تحقیق سره تاسو پیږئ انی رسول الله الیکم زه د الله رسول یم تاسو ته موسی علیه السلام ته قوم بېلابېل تکلیفونه ورکړي کله به یوه بدکاره ښځه تشویق کړه چې په موسی علیه السلام پورې بد ووایي کله به موسی علیه السلام ته ویل چې الله به نعمت ور باندې وکړ فرعون نه له عذاب نه له بحر نه به خلاص کړ په لاره به روانو چېرته به یو قوم ولي چې د بوتانو عبادت به یې کاوه بیا به موسی علیه السلام ته ویلي اجعل لنا الها کما لهم آله موږ ته همدغسې یو اله وټاکه لکه د دوی چې د خدایان دي داسې کله به موسی علیه السلام ته ویلي چې تاسې دلته د الله عبادت کوئ او دا ورور مې در سره دی دی به تاسو ته رهنمایي کوي او زه الله غوښتی یم ما سره الله کلام کوي موسی علیه السلام به چې لاړه دوی به هارون علیه السلام ضعیف وګاڼه او دغه خبرې به ونه منلې سربخوده به نور کارونه شروع کړل د خصوصي عبادت به شروع کړ د سامري په لاره به لاړ هارون علیه السلام پیغمبر به پرېښود د بل چا په لاره به لاړ الله به ورباندې نعمتونه له اسمان نه رانازل کړل دوی ورته ویلي په دې باندې موږ صبر نه کړي موږ ته قسمه قسم نور طعامونه راکړه الله به ورته وفرمیل چې جهاد وکوئ دوی به موسی علیه السلام ته ویل ته رب دې ورځئ جهاد وکوئ موږ ناست انا ها هنا قاعدون اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون کله به په دې طعام د موږ صبر نه کوي موږ قسمه قسم طعامونه راوړه نو بیا به چې ورته ویل چې دغه ښار د ورشه د ښار فتح کوي نه په دې کې هو قوم جبارین دي او موږ تر هغه نه ورځو تر څو چې دوی وتلي کې نه تر دوی چې د خپل ونه وځي دا ښار موږ تر اپرین دي نو دغه څه خو نه کېږي یعنی په دا هر څه کې دوی موسی علیه السلام ته تکلیف ورکاوه نو بیا موسی علیه السلام ورته ویل چې ای د ما قومه تاسو ولې ما ته تکلیفونه راکوئ او خو پوهیږئ چې زه د الله پیغمبر یم تاسو د ما اطاعت وکوئ معنا د دې آیت دا ده چې څوک د پیغمبر اطاعت نه کوي هغه پیغمبر ته تکلیف ورکوي هغه پیغمبر ته ایذا رسوي پیغمبر به له هغوی ناراضه وي د قیامت په ورځ باندې فلما زاغوا کله چې دوی
کاغشول اعمال کاغشول ازاغ الله قلوبهم الله د دوی زړونه ورکاږه کړل والله لا يهدي القوم الفاسقين الله فاسق قوم ته هدایت نه کوي څوک چې لسم لارې کاغشي او توبه او انابت هم ونه کوي پښیمانی هم اظهار نه کوي د نیکانو خلکو سره صحبت او ناسته هم اختیار نه کوي په ځان کې دې ته د صالحینو خواته رجوع را نه ولي الله دې خلکو ته هدایت نه کوي مجاهدین به وي رهبران به وي جبهات به لري خو د دې ارڅ سره به الله تعالی د دښمن په صف کې ودري لکه د موږ پخواني تنظیمونه څنګه د دښمن په صف کې ودرېدل ښه مجاهدین وو ښه پروفیسوران وو ښه محدثین وو ښه مفتیان وو ښه قاضیان وو ښه مفسرین وو د لسګونو کتابونو مؤلفین وو خو چې کله یې عملونه کاږه شول کله یې میلان پیدا شو د کفارو فکرونو خواته د کفارو د نظریاتو خواته د کفارو د قوانینو خواته د کفارو د مادیاتو خواته د کفارو سره د مشترکو مصالح خواته نو الله تعالی زړونه ورکاږه کړ بدنونه هم کاږه شول صفونه هم بدل شول د خپل هر څه سره د ټول دارو دستې سره لاړ د کفارو په صف کې ودرېدل دغه ټوپک راوخسته بیرته طالب او مجاهد ته منبر او محراب ته مخامخ کړ په طالب او په مجاهد او په مولا او په منبر او په محراب او د الله په کتاب او په مدرسې او د دین په حاکمیت پسې راپورته شول او ترڅو دلته دین حاکم نشي ازاغ الله قلوبهم الله دوی ته سزا هم د دوی د عمل جنس ورکړه ګوري ورونه دا ډیره خطرناکه خبره ده الله دې نه کوي چې په موږ تاسو داسې ورځ را نشي چې جهاد بم کړی د قربانۍ په مجال کې بم پاتې شوي د دښمن سره بم جګړه هم کړې زندانونه تکلیفونه بم تیر کړي خو بیا به د موږ د سستیو او د موږ به احتیاطیو په نتیجه کې د موږ اعمال کاږه شي د موږ تصرفات به کاږه شي د موږ پیوندونه بل پردیو سره قایم شي بیا به الله د موږ زړونه راکاږه کوي او بیا به الله هدایت هم راته نه کوي والله لا يهدي القوم الفاسقين الله فاسق قوم ته هدایت نه کوي وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين مخکې درس په شروع کې ما تاسو خدمت ته عرض کړ چې د دې صورت دوه اساسي موضوعګانې دي یو دا چې د ټول انبیاو دین اسلام او د دغه الهي دین آخري نسخه په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازله شوې ده او چې کله هم دا یو چاته ورغلی او هغوی وفاداري ورسره نه ده کړې هغوی ورنه انحراف کړی الله دا ورنه اخیستی ده او هغوی الله ذلیله کړي دي نو دغه ډول تجربه د موسی علیه السلام له قوم سره او د تورات سره تیر شوه دغه ډول تجربه الله تعالی د عیسی علیه السلام او دغه د امتیانو په باره کې هم یادوي وإذ قال عیسی ابن مریم د موسی علیه السلام په باره کې ګوري الته راغله وإذ قال موسی لقومه او د عیسی علیه السلام باره کې لقومه نشته لبني اسرائیل ده دا ځکه چې قوم له نسبه ثابتېږي له پلاره ثابتېږي او عیسی علیه السلام پلار نه درلوده موسی علیه السلام پلار درلوده قوم یې درلوده عیسی علیه السلام پلار نه درلوده نو ځکه د په باره کې د قوم ذکر نه ده شوی بلکې د بني اسرائیل یادونه شوې ده وإذ قال او کله چې وویلی عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم یا بني اسرائیل ای بني اسرائیل انی رسول الله الیکم زه بشک زه لګل شوی زه استازی د الله یم تاسو ته مصدقا تصدیق کوونکی یم رښتینی ګڼونکی یم لما د هغو کتابونو یا د هغه کتاب بین یدی چې لما نه مخکې راغلی من التورات چې هغه تورات و ومبشرا او زه زیری ورکوونکی یم برسول په یو پیغمبر باندې یأتی چې راځي به من بعدی لما ورسته اسمه احمد چې نوم به د هغه احمد وي عیسی علیه السلام خپل قوم ته د تیرو الهي کتابونو تصدیق وکاوه
او د راتلونکي الهي کتاب د آخري نسخه د زیره ورته ورک او د راتلونکي پیغمبر نوم یې وروخود ورته. ودلته بیا ون اسرائیل پورته شو، ځینو د عیسی علی السلام اتباع وکوله، لږه برخه خلکو اتباع وکوله، نور یې مخالفت وکاو. دا چې څه ورسره وشه د صورت په آخر کې دغوی حکم بیانېږي، دغوی حالت بیانېږي. یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم کله چې راغی دوی ته د پیغمبر د احمد بالبینات په ښکاره واضح دلایل او احکام باندې قالو نو بیا دوی وویلي هذا سحر مبین، دا خو یو ښکاره جادو ده. دوی د الله دین ته دوی د پیغمبر تعلیماتو ته جادو ویل، ځکه چې دوی به دا ویل چې لکه څنګه چې په جادو باندې دوه کسانو ترمنځ بیلتون راځي یا په جادو باندې خلک د یوې خبرې منلو ته په خارق العاده ډول باندې تیاریږي، داسې د پیغمبر په دې خلکو باندې څه داسې کوډې وکولې چې بس خلک ورپسې ډلې ډلې ور روان، او یا د کورنیو ترمنځ داسې بیلتون راوسته چې دغه زوی تر پرون پر د پلار ښه اطاعت کو، نن پلار او مور پرېښود په ده پسې روان شول، دا خو یې کوډې پې وکولې. قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، څوک دی ډېر ظالم ممن د هغه چانه افترا چې تړي على الله په الله پورې الكذب دروغ وهو يدعى او په داسې حال کې چې دی بللی شي الى الاسلام اسلام ته، یعنی هغه څوک چې اسلام ته را بللی شي، د اسلام احکام ته، د اسلام نظام ته، د اسلام حکومت ته، د اسلام طاعت ته، د اسلام آداب او اخلاق ته را بللی کیږي او دی بیا په الله پورې دروغ تړي وایي چې دا زه چې په څه باندې امام دا حق دی، دا زه چې په څه باندې په دې باندې لما الله رضا کیږي، دا زه چې څه کوم په دې باندې د ما د دنیا او د آخرت سعادت یقیني دی، نو دا خو په الله پورې دروغ تړل دي، ځکه الله بل څه را لېږلي او دی قانع په بل څه باندې ده او بیا د هغې د حقانیت نسبت هم الله ته کوي. نو الله فرمایي دا ډېر ظالم خلک، له هغه چا به ډېر ظالم څوک وي چې حق ته را بللی کیږي خو دی په الله پورې دروغ تړي او هغه خپل څه باندې چې دی قانع ده هغه حق ګڼي او د هغې نسبت الله ته کوي. والله لا يهدي القوم الظالمين، الله هدایت نه کوي ظالم قوم. مخکې موږ ویلي وو د درس په شروع کې چې حق دین اسلام دی او آخري نسخه د دغه اسلام هغه د چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازله شوی و او دا باید د مسلمانانو په ژوند کې راشي، د انسانانو په ژوند کې راشي. خو یو طایفه خلک به راپورته کېږي هغه به نه پرېږدي مسلمانان چې د اسلام مطابق ژوند وکوي، هغه به نه پرېږدي چې خلک هدایت ومني، هغوی به نه پرېږدي چې خلک د پیغمبر په طریقه باندې روان شي، بلکې د هرې زمانې د حالاتو او شرایطو مطابق به داسې یو څه یو وضعیت رامنځته کوي چې مسلمانان په هغې باندې مصروف وساتي، له حق نه یې توجه بلې خواته واړوي او یا په حق باندې داسې تورونه او تهمتونه ورپورې کړي، حق ته تروریزم ووایي، حق ته دهشتګردي ووایي، حق ته له تمدن نه بیرته پاتېوالی ووایي، حق ته د بشري وضعیت او د بشري اخلاق او د بشري روحیې مطابق یو دین ونه وایي. دغه په هر زمانه کې کیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم همداسې و. کله به چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حرم شریف کې مونځ کاوه، قرآن به یې وایه او بیا به نور خلک راتله د قرآن به یې اورېده او متاثره کېدل به ورنه. کفار به بیا څه کول؟ هغوی به له داسې هاهو جوړه کوي، یو غال مغال شور ماشور جوړ کوي چې دا د تاسې د اوازونو په منځ کې دا د پیغمبر اواز دا ورک شي، غلی شي، خلک په وضاحت باندې وانه اورېدی شي. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ویل به تاسې دغه قرآن ته غوږ مږدئ او د ده د تلاوت په وخت کې لغویات ووایه، چکیات ووایه، داسې شیان ووایه چې خلک ورباندې مصروف کړي. لعلکم تغلبون، د دې لپاره چې تاسې غالب شئ په دغه پیغمبر باندې. نو په هر زمانه کې به دوی د حق په مقابل کې یوه بله دعوه راپورته کوي او هغې ته بیا تبلیغات کوي. اصل حق باندې به تهمتونه راواردوي، خلک به له هغې نه منصرف کوي، خلکو ته به په دروغو باندې په اسلام پورې هغه منفي صفات ورلګوي چې د خلکو د هغه نه نفرت راشي.
دا کافران به مسلمانان نه پرېږدي چې د الله د دین رڼا ته کینی. یریدون کافران غواړي لیطفئوا نور الله چې مړه کي نور الله رڼا د الله چې اسلام ده یا قرآن ده بافواههم په خپلو خولو باندې. معنا ده د خپلو ژبو په خپلو خولو به داسې څه وایي چې په هغې باندې دوی د الله د دین د اهمیت د کمولو اراده لري، په هغې باندې خلک د الله له دین نه د ور اړولو اراده لري. په یو وخت کې به په ساده ډول باندې په خپله ژبه او په خپل آواز باندې دا کار کاوه، خو اوس زمانه کې د ټکنالوژۍ او د نورو برقي وسایلو په ذریعه باندې کوي. دا نن چې افغانستان ته اشغالګر راغلی و، دوی دلته 250 یوازې راډیوګانې جوړې کړې، 250 راډیویي سټیشنونه او 15 تلویزیوني سټیشنونه. نو 250 جمع 15 315 ثابت دایمي سټیشنونه شو. په دوی کې داسې سټیشنونه هم شته چې 4 ساعته دي، 12 ساعته دي، 18 ساعته دي. خو که موږ په اوسط ډول باندې هر سټیشن ته فقط 10 ساعته وخت ورکو، نو 315 ضرب 10 مساوي 3000 او 350 ساعته خبرونه یوازې دوی په 40 ساعته کې کوي دی ولس. په دې کې بیا سریالونه دي، په دې کې ډمتوب ده، په دې کې فحشا ده، په دې کې سندرې دي، په دې کې پردي افکار دي، په دې کې پردي نظریات دي، په دې کې پردي قوانین دي، په دې کې پردی فرهنګ ده، په دې کې پردي اخلاق دي، په دې کې پردی لباس ده، موډ ده، فیشن ده، په دې کې پردي فکری او اخلاقی او دینی ارزښتونه دي. دا راوړي په دې ملت باندې ورتپي ورتحمیلوي، تر څو چې دوی په دې خپلو خولو باندې د الله دیوه مړه کي او خلک له دینه منصرف کړي، خپل هغه څه ته ور وبولي چې هغه دوی له بل ځای راوارد کړي دي. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. دوی غواړي چې په خپلو ژبو باندې په خپلو خولو باندې پرونه په ساده شکل، نن په برقي شکل، نن د څپو په زور باندې، نن د سټلایټ په زور باندې، نن د رادیو د څپو په زور، د تلویزیون د څپو په زور، نن د فیسبوک په زور باندې، نن د انټرنیټ په زور باندې، نن د سینما او د تیاتر په زور باندې، نن د فلمونو په زور باندې، نن د نورو برقي وسایلو په زور باندې خلکو ته ورسوي او کوشش کوي چې خپل څه خلکو ته وځلي او د اسلام دیوه د دوی د سوري لاندې راولي. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. دا کافران اراده لري، غواړي چې مړه کي رڼا د الله تعالی په خپل خلو، یعنی په خپل ویناو باندې، په خپل شعارونو باندې، په خپل فلسفو او نظریاتو باندې، په خپل تعلیماتو باندې، په خپل نصابونو باندې، په خپل کتابونو باندې، په خپل سندرو باندې، په خپل قصو او سریالونو باندې. والله متم نوره. الله پورا کوونکی د خپل رڼا دی، تمامونکی د خپل رڼا دی. متم تمامونکی اسم فاعل دی. متم نوره الله تمامونکی پورا کوونکی د خپل رڼا ده. ولو کرها الکافرون. اگر که بد وګڼي دغه کار کافران، اگر که کافران ور باندې ناخوښه هم وي، الله به خپل رڼا پوره کوي. څنګه الله خپل رڼا د موږ په ژوند کې پوره راوښوده موږ ته، څنګه امریکا ماته وخوړه، څنګه ټول اروپا ماته وخوړه، څنګه استرالیا ماته وخوړه، څنګه کاناډا ماته وخوړه، څنګه ناټو ماته وخوړه، څنګه کشتیو ماته وخوړه، څنګه سټلایټونو ماته وخوړه، څنګه میزایلو ماته وخوړه، څنګه قسم پیلوټدار او بې پیلوټه طیارو ماته وخوړه، څنګه اقتصاد او بانکونو ماته وخوړه، څنګه جاسوسانو ماته وخوړه. اوس چیرې فریادونه دي وایي چې امریکا له موږ سره خیانت وکاو، خپل ګوډاګي غلامان یا غپرونی چې د سپاک غوندې استعمال کړل، د تشناب کاغذ غوندې استعمال کړل، اوس یې وغورځول. اوس دوی هم وایي چې له موږ سره امریکا خیانت وکړه. امریکایان کډې باري، دوی زیړ مخونه ذلیل پاتې دي. قسم د کفارو د پاره وګډېدل، قسم د کفارو فلسفي او نظریات راوارد کړل دلته، د هغو د خپرولو د پاره شپه ورځ سره یوه کړې وه، خو هېڅ شی پاتې نه شو. د الله دین غالب شو. کافران خپله ماتې اعلانوي، د کافرانو ملګري خپله پښیمانتیا اظهاروي.
د مجاهدینو مشرانو ته وفدونه ورلیږي، څوک ښکاره وفدونه ورلیږي، څوک پټې رابطې کوي، څوک وسلې تسلیموي، څوک پوستې تسلیموي، څوک وایي زه ټول قوم در سره یم. والله متم نوره، الله د خپل رڼا پوره کوونکی ده، ولو کره الکافرون، اگر که کافران بده وګڼي. د ټول دنیا کافرانو دا بده ګڼله چې د موږ دعوا، د موږ خبره، د موږ فرهنګ، د موږ دین، د موږ معنویات، د موږ اخلاق، د موږ احکام، د موږ ادبیات دا د راپورته شي. دا د ټول دنیا کافرانو بده ګڼله، خو الله پوره کړل. الله د ارث په خپل فضل باندې پوره کړل. الله د خپل آیاتونو مصداق جوړ کړو. منګه الله د موږ په لاس باندې د ارث پوره کړل، د موږ د مجاهدینو په لاس باندې د ارث پوره کړل، د موږ د مجاهدینو د صبر، د موږ د مجاهدینو د حوصله، د جهاد په نتیجه کې رب العالمین په خپل فضل او کرم باندې دا پوره کړل. والله متم نوره، الله د خپل رڼا پوره کوونکی ده، ولو کره الکافرون، اگر که کافران دا خنه غني. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او بیا تر هغه وروسته د پیغمبر د اتباع وظیفه کوي چې د تاسو خلکو کار وس د څه شي، د دې جهاد نه مقصد د څه شي، په دې جهاد باندې بغواړي څه، او د جهاد اصلي وظیفه او د مؤمن اساسي او اصلي وظیفه بیانوي. هغه دا چې دی به تل د دې لپاره کار کوي چې دا حق څنګه په باطل باندې غالب شي، د حق د غلبې لپاره، که هغه په سنگر کې وي، که هغه په مکتب مدرسه کې وي، که هغه په خانقاه او په د ذکر په حلقه کې وي، که هغه په ټولنه کې وي، که هغه په هر ځای کې وي، د مسلمان به کار دا وي چې کوي به دا چې څنګه اسلام په کفر باندې ورغالب کی، څنګه د اسلام د غلبې لپاره زمينه سازي وکړي، څنګه خپل مال، خپل نفس، خپل اولاد، خپل وخت د دې خپل دین د غلبې لپاره استعمال کړي. هو الذي، الله غزاد دی، ارسل رسوله چې لېږلی دی خپل پیغمبر، بالهدى په هدایت باندې، ودین الحق او په حق دین باندې، ليظهره چې غالب کی، ظاهر کی دا دین على الدين كله، په نور ټول دینونو، نظریو، فلسفو او عقایدو برداشتونو باندې اسلام ور غالب کی. ولو کره المشرکون، اگر که بد غنی دغه کار مشرکان، که څه هم دا په مشرکانو باندې سخته تمامېږي، خو الله به دا کار کوي. الله پیغمبر را لېږلی د اظهار حق لپاره، او د پیغمبر د امتیانو وظیفه هم څه شی ده؟ د حق اظهار دی، د حق نه دفاع ده، د حق قوي کول دي، د حق غالبول دي، د حق حاکمول دي، د حق بیانول دي، او حق طرف ته د خلکو دعوتول دي. دا د پیغمبر کار ده، او دا د پیغمبر د امتیانو، د هغه د لارویانو کار دی. یا ایها الذین آمنوا، اوس خبر راځي دته چې دغه د حق بیانول، دغه د حق غالبول، د حق سرلوړی کول، د حق حاکمول، دا یو لوی کار دی. په دې کې به لوګه راځي، دې کې به مرګ راځي، دې کې به زندان راځي، دې کې به زخم راځي، دې کې به ویره راځي، دې کې به مسافری راځي، دې کې به تکلیفونه راځي. دا به بیا څنګه انسانان برداشت کوي؟ د دې لپاره چې انسانان د ارڅ ته تیار شي، مؤمنان د ارڅ ته تیار شي، الله تعالی مخکې نه د دې ذهن سازي ورته کوي، د دې ذهنونه جوړوي. وایي چې اے مؤمنانو، تاسو ته داسې یو تجارت درونه خیمه چې هغه تاسې له عذاب خلاصوي، د الله له عذاب خلاص، یو د ګټې تجارت درونه خیمه. علما وایي سبحان الله، دا څومره مقدس او څومره پاک تجارت ده، او څومره له احسانه ډک تجارت ده چې یو څه درکړي هم الله دی، که ژوند ده، که صحت ده، که مال ده، که وخت ده، که نعمت ده، درکړي هم الله دی. دا دی الله، ته هم یې دی الله، او ته دی الله مریای، دی الله بنده، دی الله په بند کې الله هست کړی، دی الله تسلط لاندې. الله بیا تاسو تجارت کوي، راشه تاسو سره تجارت وکړو، راپورته کوي دی، د دې اهل دی ګرځوي چې الله در سره تعامل کوي، محترم کوي دی. هی بنده راپورته شه، زه تاسو سره تجارت وکوم. دا تجارت د نه خوښیږي، هغه تجارت درونه خیم
چې په هغې باندې ته له عذاب خلاص شي. په دې تجارت کې هغه عناصر یې څه شی دي؟ اخیستونکی څوک دی؟ الله. الله یو باوري ذات دی که نه؟ الله احسان کوونکی ذات دی که نه دی؟ الله په خپله وعده باندې ټینګ ذات دی که نه دی؟ ومن اصدق من الله قیلا. دی الله نه به په وینا کې څوک صادق دی؟ الله پوره ورکوونکی ذات دی که نه دی؟ خرڅوونکی څوک دی؟ عاجزه بنده، له خاورو جوړ بنده، ناچیزه بنده، ګناهګار بنده. او متا څه شی ده؟ دی ورکوي څه شی؟ پیسې څه شی دي؟ د ژوند، د مال، د وخت، د نفس، هغه چې په حقیقت کې بیرته د الله ملکیت دی. او ورکوي ور باندې څه؟ جنت او خپل رضا. او د جنت اوصاف چې په آیتونو کې رب العالمین بیان کړي دي چې الته هر چیرې چې جنت یاد شوی یو خو ورسره وسعت او لویواله یاد شوی. جنت عرضها السماوات والارض. جنت ورکه نه وي، د 2-3 کوټو اپارتمان نه وي، ښه ورکه فلیټ نه وي، دونه ورکه کور نه وي چې د امسایه سره د لانجې په باندې کله د پلار لانجې، کله د پوله باندې لانجې، کله د کړکۍ او په دیواله باندې لانجې ورسره. لوی جنتونه دي، په هغې کې د الله نعمتونه دي، په هغې کې ونې دي، په هغې کې میوې دي، په هغې کې حورې دي، په هغې کې غلمان دي، په هغې کې ماڼۍ دي، په هغې کې ویالې دي، د شهد ویالې دي، په هغې کې د شیدو ویالې دي، په هغې کې د هغو اوبو چې ځنډ پرې نه ده تېر شوی، بدبویه شوی نه دي، ما ان غیر آسن. په هغې کې د شراب ویالې دي، په هغې کې د الله دیدار دی، په هغه کې د زړونو صفایي ده. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. الله به د مؤمنانو د جنتیانو زړونو خیره وباسي، کینه کدورت به وباسي، نفرتونه به وباسي. الته به بیا د چا نظر بد نه وي، الته به خوشحالي وي ټوله. دا نعمت الله درکوي د یوې خولې صافو مقابله. هسې به هم ټول خلک مړه شوي ستل، موږ مخکې څوک و دا ټول مړه شوي دي، موږ به هم مرو. دا چې په دغه تجارت کې د الله سره د الله د دغه تجارت مصداق شو، د دغه تجارت خلق شو، موږ چې الله یې د ګټې د تجارت په حیث باندې بیانوي. دا به ښه وي او که په کټ کې مړه شو، هسې په بستره کې مړه شو، په ټوخلي او په تبې او په ملاریا باندې مړه شو، موږ به ځان دغه مرګ ته برابر کو. بیا که په دې کې مړه شو هم الله دا اجر راکوي، او که په دې کې مړه نه شو په بل مرګ باندې مړه شو هم الله به همدغه اجر راکوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه او كما قال صلى الله عليه وسلم. څوک چې الله نه شهادت په صداقت سره وغواړي، په رښتینولۍ وغواړي، په اخلاص الله نه وغواړي، الله به دی د شهدا او مرتبو ته ورسوي، که څه هم چې دی په خپله بستره کې مړ شي. خالد بن ولید رضی الله عنه تر 80 په ډیرو جنگونو کې برخه اخیسته او په بدن باندې د ګوتې د ایښودلو روغ ځای نه پیدا کېده، خو دغه مرګ الله تعالی په بستره کې ټاکلی و. هغه ته الله تعالی د شهدا او مرتبه ورکوي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده ده، بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. الله به د شهدا او مرتبه ته ورسوي، که څه هم چې دی په خپل بستر باندې مړ. ګوري مرګونه په جنگونو کې نه وي، ډیر خلک جنگونو ته لاړ شي، ډیر خلک د دښمن زړه ته ورشي، د پوره فدایت په نیت او اراده باندې ورشي، خپل ملګر سره خدای پامانی کړی وي، د دښمن زړه ته ورکوز شي، عملیات هم وکوي، دښمن ووژني، زړه په یخ کې بیرته روغ رمټ راشي. الله په بل حادثه کې په بل ځای کې ورته ټاکلی شهادت، الله بل ډول مرګ ورته ټاکلی، په دغه صحنه کې په دغه ډول ورته نه ټاکلی. مرګونه په جنگونو کې نه وي، دا په تقدیر کې وي چې الله څنګه ټاکلی دا هماغسې کېږي. خو اصله خبره دا ده چې اراده په صدق باندې د شهادت غوښتنې وي، په صدق باندې د شهادت غوښتنې اراده راوله په زړه کې، بیا که ته په بستره کې مړ شوې هم همدا اجر دی ده،
او که د جنگ په صحنه کې مړ شوی هم همدا اجر دی که په فدایت کې مړ شوی هم شهید شوی هم همدا اجر دی او که 80 کاله 100 کاله وروسته ته الله تعالی مړ کړي او د ښه ډېر عبادت توفیق درته هم همدغه اجر وي ځکه دا د الله د پیغمبر وینا ده او د الله پیغمبر لزانه خبره نه کوي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر لخپل ځانه لخپل هوا او هوس خبره نه کوي هغه ته الله وحي کوي الله په نفس کې ور اچي ورته یا ایها الذين امنوا اي اغه خلق چې ایمان راوړي یعنی اي مؤمنانو هل ادلكم على تجاره ايه تست دروخیم هغه تجارت تنجيكم چې تاسو ته نجات درکوي تاسو خلاصوي من عذاب الیم لدردناک عذاب سبحان الله الله يڅونه په مینه باندې وای په څومره خسیاغت باندې وای الله داسې هم کولای شي چې وای اې ما بندگانو تاسو مې بندگان یاستئ تاسو مې مکلف کړی ووځي جهاد ته په جهاد کې ځانونه مړ کړئ دښمن سره په جنگ کې وځي چې مړ شي او جنت درکمه نه الله تعالی داسې د مینې او د محبت الله تعالی د ترحم په سیاق کې وای آیا تاسو ته هغه تجارت درونه خیم چې هغه ډیر د ګټې تجارت ده لکه یو څوک چې یو څه ته په ډیره مینه تشویقي پام ور اړي ورته په دوستۍ کې ورته وای هل ادلکم آیا تاسو ته دروخیم هغه تجارت تنجيكم چې تاسو ته نجات درکوي من عذاب الیم د دردناک عذابنا تؤمنون بالله هغه دا چې تاسو په الله باندې ایمان لرئ ورسوله او پر رسول باندې به ایمان لري په الله باندې ایمان او پر رسول باندې ایمان د دې معنی دا ده چې د الله دین به منئ د الله د احکام مطابق ژوند به غوړه کوي د الله د اراده مطابق به ځئ د الله د منهیاتو نه ځان ساتئ او پر رسول باندې ایمان دا ده چې د پیغمبر احادیث به منئ د پیغمبر تګلاره به منئ د پیغمبر پیروي به کوي د پیغمبر مخالفت به نه کوي هغه آداب او اخلاق او خصلتونه به په ځان کې راولئ چې پیغمبر تاسو ته درښولي دي عقیده هم د پیغمبر مطابق وي د پیغمبر د اصحاب مطابق به وي دغه نورسته بیا جهاد قبلي که ایمان بالله کې کمزوري وي او په اتباع رسول کې کمزوري وي یا بیخي په دلاره باندې وینه او بیا دعوا د شهادت څوک لري دعوا د جهاد لري د الله په نسبت باندې نه منل کی ګوري الله تعالی د جهاد نه مخکې ایمان بالله او ایمان بالرسول یادي د ایمان بالله معنا دا ده چې د الله به حکم منئ په الله به باور کوي د الله په اولوهیت د الله په صفات او د الله په ربوبیت باندې به معتقد وسی او د الله نازل شوی احکام به منئ او پیغمبر چې څه درته ویلي دي هغه په ځان کې راولي دغه نورسته به د تجارت شروع کیږي هر چا سره الله ته تجارت نه کوي تؤمنون بالله فالله به ایمان لري ورسوله او په پیغمبر به ایمان لري وتجاهدون في سبيل الله او جهاد بکوي د الله په لار کې باموالکم په خپل مالونو باندې وانفسکم او په خپل نفسونو باندې په مالونو باندې به جهاد کوي د الله په لار کې په خپل مال لګوي د الله په لار کې به په مجاهدینو باندې د مجاهدینو په وسلې باندې په زخمیانو باندې د هغوی په ډوډۍ باندې په هغوی باندې د هر ډول انفاق په لار کې به خپل مالونه لګوي وانفسکم او په خپل براوزه جهاد ته خپل ځانونه وړاندې کوي ذالکم دغه کارونه د تاسو خیر لکم دا غوره دي د تاسو لپاره ان کنتم تعلمون کچېری تاسو پیږي دا غوره کار دی ګوره یو کار ته چې الله غوره ویلی وي نو هغه نه غوره کار بل نه دا د الله ډیر لوی احسان دی چې هم د جهاد په لار کې د موږ تاسو مالونه مصرفيږي هم د جهاد په لار کې نفسونه مصرفيږي عمر هم مصرفيږي الله دې موږ راضي شي الله دې موږ اعمال قبول کړي الله دې موږ ته هغه څه راوخي چې دای ور باندې راضي کیږي او الله دې موږ په هغه ډول او هغه کیفیت باندې استعمال کړي چې د دین ور باندې حاکمیږي د دین ور باندې عزتمن کیږي ګوري د یو خاص ډول مرګ اصرار بنه کوي چې بس زه دغه ډول مرګ غواړم نه دا سم خبره نه ده دا به چې یا الله ما په هغه طریقه باندې مړکه چې ته په راضي کېږي او د تا دین په باندې حاکمیږي
کېدای شي الله د تا په ژوند کې برکت واچوي، د تا په ژوند کې رب العالمین له تا نه داسې کارونه واخلي چې هغه د راتلونکو خلکو لپاره د ایمان پالنې د ایمان ساتنې ذریعه وګرځي، د راتلونکو خلکو لپاره هغه د اسلامي نظام د قائمولو یوه ذریعه وګرځي. الله د تا په لاس باندې فتوحات راولي، الله د تا په لاس باندې خلکو ته ایمان ورسوي، الله د تا په لاس باندې اسلام عزتمن کړي. نو دا دعا به کوو چې ای الله ما په هغه طریقه باندې مړ کړه چې ته ور باندې راضي کېږي، او په هغو کارونو کې مې استعمال کړه چې ته ور باندې راضي کېږي او د تا دین ور باندې عزتمن کېږي. یو خاص ډول مرګ په دې باندې اصرار کول او بیا په هغې باندې داسې ټینګ اصرار کول چې د یو چا سره پې باندې لانجه کول چې هله ما دغه لار ته ور برابر کړه که نه زه بل څه ته تیار نه یم. نه، دا درسته خبره نه ده. دا دعا کوي چې یا الله ما هغه طریقې ته ور برابر کړه چې ته ور باندې راضي کېږي، هغه ډول مرګ مې په نصیب کړه چې ته ور باندې راضي کېږي. که په ژوند کې مې خیر وي یا الله په ژوند کې مې برکت واچوه، د خپل دین د خدمت دپاره مې استعمال کړه، او که په مرګ کې مې د ما لپاره خیر وي ته په هغه ډول مرګ ما ته په نصیب کړي چې ته ور باندې راضي کېږي، د تا په نزد باندې قدرمن وي. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نو اوس به بیا دغه تجارت په بدل کې جهاد ته راوځي، مال مصرف کې، ځان مصرف کې، وخت مصرف کې، په دې لاره باندې وفادار هم پاتې شي او هغه څه وکوي چې وایي، له هغه څه ځان وساتي چې نه دي وي کړي، او د دې دین د شمع د بلولو دپاره خپل وخت، خپل ځان، خپل مال هر څه قربان کړي تر څو د الله د دین شمع څوک مړه نه کړي. نو بیا به الله کوي تا سره څه په بدل کې به الله څه درکوي. الله فرمایي یغفر لكم ذنوبکم، اوله خو ده چې ګناهونه به در وبخښي، الله به د ټولو ګناهونو خلاصي، الله به د خپل رحمت مستحق وګرځوي، الله به د تزکیه کی، الله به په ژوند کې داسې کارونه سره مخ کی په هغې کې تا له ګناه خلاص کړي، په هغې کې تا ته د توبې فرصت وي، د انابت فرصت وي، الله ته د قرب د نږدې کېدلو فرصت وي، خلکو ته د هدایت د ورخورولو فرصت وي. الله به د ښو خلکو سره په ښو ځایونو کې خو وختونو کې وساتي، او الله به په آخرت کې له ګناه نه پاک. یغفر لكم ذنوبکم، او به بخي تاسو ته ګناهونه د تاسو، ويدخلكم، او الله به داخل کی تاسو جنات، جنتونو ته، څنګه جنتونو ته تجري من تحتها الانهار، چې بهیږي به د هغو لاندې، د هغو د قصرونو ماڼیو او د هغو د ونو لاندې نهرونه. نهرونه په نور سورتونو کې، سورت واقعه کې راغلي دي، ورته بیان شوي چې 4 قسمه نهرونه دي، د شادو نهرونه دي، د شیدو نهرونه دي، د پاکو اوبو نهرونه دي، د شرابو نهرونه دي. ومساکن طیبه، او پاکیزه ځایونه دي هلته، داسې جنتونه چې په هغې کې نهرونه دي او په هغې کې پاکیزه مساکن، جمع د مسکن ده، مسکنونه د اوسېدو ځایونه دي، طیبه پاکیزه خوشبویه. خو ګورې دا د یو څو ورځو د یو څو لحظو لپاره نه دي، فی جنات عدن، دا په تل تر تله همیشنیو جنتونو کې دي، د یوې ورځې، د یوې هفتې، د یوې میاشتې، یو لنډ مختصر عمر دپاره نه دي. هلته بیا فنا نشته، هلته بیا مرګ نشته، تل تر تله به په همدغه نعمتونو کې. ذلک الفوز العظیم، دا لویه کامیابي د الله سره دغه ډول تجارت کول، دا لویه کامیابي ده. واخرى تحبونها، او یو بل څه هم شته چې تاسې هغه سره مینه لرئ، د تاسې خوښیږي ډېر، هغه نصر من الله، نصرت غلبه د الله له لوري، وفتح قریب، او نږدې فتحه، الله به تاسو ته فتح هم در په نصیب کړي، الله به غالب کړي. یا الله تعالی را د هغومره شکر وي چې ته ور باندې راضي شي، یا الله څنګه دې په موږ باندې رحم وکړه، یا الله چې د دې نړۍ 2 ستر فرعونان او طاغوتان تا د موږ په ژوند کې را نسکور کړه، او د دوی د ذلت شیبې د یا رب په موږ ولیدې، یا الله هغه ورځ دې هم په موږ ولیدې
چې آخرینی روسي فوزي جنرال د امول سین نه په اوخلنو سترګو له افغانستان نه وته یا الله هغه ورځ دې هم په منګ باندې ولیدې چې د دې زمانه فرعون د دې زمانه نمرود د دې زمانه تر ټولو لوی طاغوت لمنګ سول غواړي لمنګ لار غواړي لمنګ نه د جنگ بس کېدل غواړي د من قوت ته تسلیمېدل غواړي یا الله په دې نعمت باندې د تا هغومره شکر چې ته ور باندې راضي شي وبشر المؤمنین او زیری ورکه مؤمنانو ته یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اے خلکو چې ایمان راوړی کونوا انصار الله دی الله دی دین نصرت کوونکي شي دی الله دی پیغمبر نصرت کوونکي شي دی الله دی شریعت نصرت کوونکي شي دی الله نصرت کوونکي الله دې موږ نصرت ته ضرورت نه لري ځکه خو مفسرین وایي چې دی انصار الله نه مراد انصار دین الله انصار نبی الله انصار شریعت الله تاسو دی الله دی دین نصرت کوونکي شي تاسو دی الله دی پیغمبر نصرت کوونکي شي تاسو دی الله دی شریعت ساتونکي او نصرت کوونکي شي كما قال عيسى ابن مريم للحواريين كما لك څنګه چې قال ويلي عيسى ابن مريم عيسى زوی د مريم للحواريين خپل ملګرو ته هغه نږدې ملګرو ته من انصاري الى الله څوک دې زما نصرت کوونکي څوک دې زما ملاتړ کوونکي الى الله دی الله دی دین حاکمولو ته دی الله دی دین رسولو کې د ما ملګری څوک خلکو ته دی الله دی پیغام او دی دین پر رسولو کې د ما ملګرتیا څوک کوي قال الحواریون نحن انصار الله وویل الحواریون هغه خاص ډلې ملګرو دي دوی هغه ډېر نږدې ملګرو دي نحن انصار الله منګ دی الله دی دین نصرت کوونکی منګ دی الله دی شریعت من دی الله دی نبی نصرت کوونکی ان موږ له تاسو سره یو فآمنت طائفة من بني إسرائيل فآمنت نو ایمان راوړ طائفة یوې طائفه دی بني اسرائیل وکفرت طائفه او کافر شوه یو بل طائفه یو بل ډله یعنی یوې برخه خلکو عیسی علی السلام باندې ایمان راوړ او یوې برخه خلکو عیسی علی السلام باندې کفر وکاو او په پوري تورونه او تهمتونه ورپورې کړل الله فرمایي نتیجه څه شي شو عاقبت څه شي شو غالب څوک شو او مغلوب څوک شو الله فرمایي فأيدنا الذين نتأيد مې وکاوه مرسته مې وکوله نصرت مې وکاوه ټینګ مې کړل مضبوط مې کړل الذين هغه خلق آمنوا چې ایمان راوړی على عدوهم د دوی د دښمن په مقابل کې فاصبحوا ظاهرين نو دوی شول غالب څوک چې د الله د دین نصرت وکوي څوک چې د الله له دین سره وفاداری وکوي څوک چې د الله د رڼا د بلیدلو لپاره خپل ویني قربان کی خپل وخت او خپل ځان او خپل مال ولګوي څوک چې په خپل وعدو باندې وفا وکوي څوک چې د الله سره په دغه د ګټې تجارت کې برخه واخلي الله به غوي غالبوي فاصبحوا ظاهرين اي غالبين الله تعالی غوي غالب کړل دا د الله سنت ده دا د الله طریقه ده چې څوک له حق سره ودرېږي د ابتلاءات او د امتحانونو نه وروسته به الله تعالی غالبوي موږ څوک د امریکا په مقابل کې د اروپا په مقابل کې د ناتو په مقابل کې د ټول دنیا د دوی سره د ملګرتیا په مقابل کې موږ څوک موږ خو دوی په اول کال باندې ختم وګڼلو دوی خو په 2003 کال کې د موږ په خلاف جګړه ختمه اعلان کړه د امریکا د دفاع وزیر ډونالد رامسفیلد هغه د جنگ رسما ختم اعلان کوي په افغانستان کې نور جنگ ختم دی ټول افغانستان موږ ونیو اشغال کړي د دولت د موږ نظام چلی الله هغه ورځ راوسته چې دوی په خپل چوي وهي چې 80% خاور موږ بیا مجاهدینو نیولې د دوی د 800 قرارګاونه فقط 12 قرارګاوي پاتې هغه 12 د کډو د بارولو په حالت نو راځو د خبره تورونو چې جهاد ستر تجارت دی جهاد لوی عبادت دی
جهاد خپل آداب او احکام غواړي. کله کله شیطان په انسانانو باندې حتی په مجاهدینو باندې خپل لار ور جوړه کی غالب شي ور باندې هغه بیلاری کی. زه تاسو ته په دې باره کې د درې خبرې په دې مجال کې لرم چې څنګه د خپل جهاد او خپل نفسونه خپل لیک خپل صف د انحراف وساتو. انحراف داسې نه دی چې خدا نه خواسته موږ تاسو به اوس تورات منو یا به انجیل منو یا به کافر کېږو او یا به نعوذ بالله د يهودو او د نصاراو په لار باندې روانېږو یا به په غلا او په فحشا او په زنا او په حرام خوړلو په دې باندې اخته کېږو سم دستي به په دې باندې برید کوو. دغه څه نه ده. گمراهي کراره په نالیدلي شکل باندې په تدریج باندې د انسان ته راځي. شیطان ځینې عملونه یو چاته ښایسته کی. شیطان په داسې لارو باندې ورته راتاو شي ځکه شیطان ویلي چې زه به دوی ته له راسته خوا راځم له چپه خوا راځم له مخامخ نه به ورته راځم له شاته نه به ورته راځم په هر لاره به ورته کینم دوی ته به امیدونه ور اچوم. شیطان مکار دی او په خپل مکارۍ باندې به یو څوک بیلاری کوي او د چا د بیلاری کولو لپاره به بیلابیل وسایل او بیلابیل لارې چارې سنجوي. د دغه شیطانی لارو چارو نه یو لار چارې یا یو طریقې دا ده چې بے اطاعتی یا په اسلامی صف کې په جهادي صف کې ګډوډي او په خپل دینی او سیاسی جهادي زعامت باندې د بے باورۍ د رامنځته کولو لپاره تشویشونه ایجادوي. خلکو ته به وسوسې ور اچوي. په وړو خبره به مجاهدین یو لبل نه خفه کوي یا به مجاهد ته یو خاص عمل داسې محبوب ښکاره کوي چې بس په دغه خاص عمل کې د تا کامیابی ده او نور نه بیا ټول تاوان ده. بل طریقه نه منم بل عمل نه منم بل کار پکې نه غواړم بس زه دا یو طریقه یو کار غواړم. دا خو بیا هوس شو وروره. دا خو جهاد نشو. جهاد خدا ده چې صف به او په صف کې به تا یو بل څوک اخلي په یو ځای کې به دیږدي. ته د دې صف خښته یې ته د دې صف تیږه یې ته د دې صف کاڼه یې دا ګلکار به تا په یو مناسب ځای کې ږدي. دا چې ته وایې چې نه زه خامخا په دې ځای کې یم خامخا بل څه نه غواړم په بل څه مې قناعت نه کېږي کېدای شي د هغه ځای لپاره به ته مناسب نه یې یا به داسې وي چې تر هغه به د یو بل غوره ځای لپاره ته مناسب یې. نو د هوس پسې به نه ځو. دا به نه وایو چې زه به دغه یو کار ښه کولی شم بل کار پکې نه غواړم. دا خو هوس شو. دا خو په خپله رضا پسې تلل شو. نه دا به وایي چې زه په یو جهادي صف کې په یو اسلامي صف کې د الله د دین یو عسکر یم او دغه عسکري د ما یو چوکاټ لري او نظم و ضبط لري چې یو شریعت لري احکام لري قانون لري او د دې په راس کې اسلامي قیادت موجود دی. زه دغه اسلامي قیادت ته ځان ورسپارم او د دې سره د ما بیعت ده چې زه به په حق کې د تا طاعت کوم که سختي وي او که اساني وي که د ما خوښه وي او که مې خوښه نه وي فی العسر واليسر فی المکره والمنشط چې خوشاله یم هم او که ناخوښه یم هم په دواړو حالاتو کې به زه تا سره په حق کې ټینګ پاتې کېږم. په اسانۍ کې به هم در سره ولاړ یم په سختۍ کې به هم در سره ولاړ یم. نو چې کله په اسلامي صف کې طاعت راشي نو الته بیا د دوی ترمنځ پیوند قوي شي. دا صف بیا دښمن ته قوي ښکاره شي. سربخودۍ ورکې نه وي چې هر سړی په یو خاص څه باندې قانع وي او بل څه نه مني. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کله د احد جګړه وه د احد په جګړه کې لږ غونې بې اطاعتي راغله لږ غونې بې اطاعتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي رضی الله عنه په مشرۍ باندې یو څو کسان د یوې غونډۍ په سر باندې کېنول چې تاسې دا ځای وساته او دا یې ورته وویلې چې که موږ غالب شو هم تاسې به نه راکوزېږئ که موږ مغلوب شو هم تاسې به نه راکوزېږئ. کله چې جنګ ونښته په جنګ کې کافران مغلوب شول ماتې وخوړه وتښتېدل په ځای باندې غنایم پرېښودل. دلته خدا نه خواسته دغه صحابه کرامو داسې نه و کړي چې د پیغمبر د مخالفت په روحیه باندې دوی د پیغمبر د سرکشۍ په روحیه باندې دوی هغه ځای پرې کوي بلکې یو اجتهاد یې وکاوه. دا ورته ښه ښکاره شوه. دا ویل چې دلته خو نو کېناستل نور بې فایدې دي هلته خو لګیا د کار روان ده دا مرحله یو خپل ضرورت لري دا کافران تښتېدلي غنیمتونه یې پاتې دي باید د جګړې آثار دا موږ راټول کړو نور زیات هلته چې هغوی په کار باندې اخته دي موږ به دلته وزګار څه کوو چې کینو او د دې ځای چې کوم هدف او مقصد و هغه خو نور د پوره شو کافران لاړ دلته کېناستل د موږ نور
به هدف دي به مقصد دي نه یو اجتهاد وکاوه خو په دغه اجتهاد کې دوی په هغه څه باندې نه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی لپاره غوښتي وو کله چې دوی یو ډول بې اطاعتي وکوله د دغه بې اطاعتۍ نتیجه یوازې په دوی پورې منحصره پاتې نه شوه د دې بې اطاعتۍ نتیجه په ټول جهادي صف باندې مرتبه شوه هماغه چې کافران د شا لخوا راتاو شول او په هماغه کنډو راښکته شول چې کوم دوی خوشي کړی وو یو څو کسان چې پاتې وو هغه هم شهیدان کړل 10 کسان شهیدان کړل 40 کسان راکوز شوي وو او بیرته راښکته شو مسلمانان د داسې حالت سره مخ کړل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به حمله بیرته نه ورکتل اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم داس سختي راغله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شهادت اوازه خبره شو او داس سختي راغله چې صحابه کرام تیخت ته اړ شول بيخي شاته کتل نه شو چې څه روان دي څه کیږي په منځ څه وشو په پیغمبر څه وشو په زخمیانو څه وشو په شهیدانو څه وشو په مال او متاع په غنیمتونو څه وشو لږ مختصر په اطاعت راغله طاعت د موږ تاسو په دین کې مهم کار دی نو ځکه خو الله تعالی امیر طاعت د خپل طاعت په سیاق کې د خپل پیغمبر د طاعت په سیاق کې یاد کړی اطیع الله واطیع الرسول واولی الامر منکم جهاد به د الله د دین د اعزاز لپاره کو د هوس لپاره به نه کو د هدفمندۍ لپاره به کو او هدف دا دی چې د الله دین تطبیق شي شخصي هدف به ما دا غنلای چې زه د پلندو ورسېږم خو هدف خود یوازې د ما رسیدل نه دی کنه هدف خدا دی چې د الله د دین د په خلکو کې راشي د الله نظام د قائم شي د الله شریعت د عملی شي د کفر او د کفري قوانینو مخه دی ونیول شي د اسلام داسې یو لښکر دی بیرته په ځای پاتې شي چې کافر له لرې وګوري سترګې تور وخوري سترګې وبرېښي او ووایي چې دلته یو څوک شته چې د دین ساتونکي دي دلته یو څوک شته چې د مسلمانانو د ننګ او د ناموس او د دوی د حیا او د ابرو ساتونکي دي د اسلامي صف ډیرول او د اسلامي صف تقویه کول دا په خپل ذات کې یو مقدس هدف دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته تشویق کړي حتی هغه خلک چې کبردازي او جنگ او تور نشو کولای هم مازی چې د صف سیاهي به ور باندې ډیرېدله دا به هم د خیر کار ګڼل کېده زه تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف بیانوم چې په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه ډول مجاهدین یاد کړي یو مجاهد ته خیره کړي مجاهد ته خیره کړي او یو مجاهد ته دعا کړي یو څوک د جهاد ته راوتلی دی قتال کوي کور پریخي وطن پریخي د مرګ صحنې ته ځان وړاندې کړی دی خطر یې په غاړه اخیستی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خیره کوي او یو ډول مجاهد ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوي دغه حدیث له ابو هريره رضی الله عنه روایت دی عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع رواه البخاري فدي حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه ډوله مجاهدین بیان یو هغه څوک چې د جهاد په صف کې ده خو د جهاد په آداب او د جهاد په مقاصد خبر نه ده جهاد د دنیایي ذریعه او د دنیایي وسیلې په حیث باندې د شهرت لپاره غنلای د منصب د ترلاسه کولو لپاره یې غنلای او بیا نو کده د خوخه ورکه چلیدله دی خوشاله او کده د خوخه ورکه نه چلیده نو دی بیا خفه ناراضه بل ډول مجاهد بیا هغه دی چې د چا پام نه ور اوړي ګردجن لغړن وېخته ګډ وډ غبار آلود په خاور باندې ککړ پکړ که په پایره کې ولاړ په پایره کې او کچېره
د صف د جهاد د لښکر په یو څنډه کې درولی وي په هغه څنډه کې وي په هغه څه باندې چې دی مکلف شوی په هغه باندې قانع ده خپل خوخه په چانه تحمیلوي دا نه وایي چې زه خامخا دغه کار کول غواړم بل نه غواړم که اجازه وغواړي څوک اجازه نه ورکوي ورته او که شفاعت وغواړي یا په شفاعت کې وړاندې شي څوک شفاعت نه قبلوي دغه مجاهد ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوي شفاعت نه قبليږي امیر نه اجازه غواړي اجازه نه ورکولای کیږي په ګرد غبار باندې لړلای وختانه ګډ وډ په خاور او خټو ککړ پکړ خیرن پیرن د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوي او یو بل مجاهد ته چې هغه هم د جهاد لار ته راوتل هغه ته خیراک ابو هريره رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل تعس عبد الدينار وعبد الدرهم خوار او ذلیل دي شي د دینار بنده او د درهم بنده هغه څوک د خوار او ذلیل شي چې په دینار پسې روان ده او په درهم پسې روان ده او په جامع او په ټوکر پسې روان ده حیثیت جوړولو پسې روان ده وعبد الخميصه په جامو او په ټوکرو پسې ان اعطي رضيه که ورته ورکړی شي نو خوشاله که د خوخه چلې ده خوشاله وان لم يعطى تعس او که چیرته ورنه کړی شي نو بیا د غمجن خفي او سره ځوان وي ناراضه وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تخیرا کوي چې دی کمبخت وي دی غمجن وي دی ذلیل وي خوار دی وي او حتی دا خیرا ورته کوي چې کله دغه انسان په پخه باندې اغزای هم لاړ شي یو څوک دی ورته پیدا نشي چې د لپون د اغزای وباسي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دونه جوړه خیرا ده ورته چې داسې څوک د لادای پیدا نکي چې لپخي اغزای وباسي معنا دا چې یوازې د پاتې شي به همدرد او به څوک د پاتې شي ذلیل د پاتې شي به ملګری د پاتې شي دا د پیغمبر خیرا دی ورته ولی د خپل خوخه غواړي کله د خوخه باندې خبره کېده او د مقصد دنیوي پکې حاصلې ده نو دی خوشاله ده کنه وایي نه زه بل څه نه کوم بس زه د غفلانی کار باندې زه خوشاله یم کله راته حاصل شو زه خوشاله یم کنه بیا زه غمجن یم زه خفه یم زه ناراضه یم بل مجاهد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یادی طوبى لعبد خوشحالی دی نیک بختی دی سعادت دی د هغه بنده لپاره اخذ بعنان فرس چې د خپل اسب واګي اخیسته یعنی په خپل اسب باندې سپوري جهاد ته وتلی فی سبیل الله دی الله په لار کې او وختان ګډ وډوي دونه وخت نه پیدا کوي چې وختان پاک کې به ګمنځ د ګیره وختان داسي نن وتل یو بل پورې نختی جوړ پړ شوی وخت نه پیدا کوي چې په ځان او بتیری کی ځان په لګ توجه کوي او ګمنځي اشعث د ګډو وډو سره نخته وختانو خاوند ته ویلې مغبره قدماه کی هم دی الله په لار کې په ګردونو باندې سپيري سپيري کالی سپيره پایڅې سپيري پکې سپيري دی دومره وخت نه پیدا کوي د خپل ځان د نظافت او خپل ځان ته د بشري توجه لپاره هم دی یو څه وکړي ان کان فی الحراسه کان فی الحراسه که چا پیری ته ودرو دا پیری نه سي نو وای چې زه خو زه مدرب یم زه د فلاني وسلی استاد یم زه خو دا چې توس ما پیری ته درېږه خزه د پیری سره یو بل څوک راوړي به کارګر د پیری ته ودرو دا څه نه وای نه وی چې کم ځای کې ودرو دی په هغه ځای کې ده د سره انسان ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړي نیک بختی دی د لپاره سعادت دی د لپاره کامیابی دی د لپاره خوشحالي دی د لپاره توبه د جنت توبه ونه د په نصیب شي ان کان فی الحراسه کان فی الحراسه که په پیره کې ونه مغه پیره سید نو وای چې دا پیره د واسه چټي درېدل دي زه باید لاړ شم جنگ وکوم قتال وکوم زه باید لوی ستر کارونه وکوم نه چې په هغه کم کار دی ګمارلې په هغه کار باندې دی خوشاله وان کان فی الساقه کان فی الساق او کله لخر نه د دفاع په دویم خط کې دی تاکل شوی نو وای زه اول خط ته زم غلطه مبارزه کوم زه یو څوک د کافرانو راغړم او مخامخ ورسره مخامخ کېږم د تورې مخامخ جنگ ورسره کوم دوه پټو نه چې په کوم ځای کې دی امیر ټاکلی دی په هغه ځای کې دی
صبر کوي امغه عبادت ګڼلې وي امغه د خپل ځان لپاره مناسب ګڼلې ان استاذن لم يؤذن له دون مهم هم نه وي ځکه مهم خلکو ته خلک اجازه ورکوي چې څوک لږ زره محترم وي د حیثیت خاوند وي یو څه اهمیت په خپل صف کې په خپل ډله کې په خپل جبهه کې وي نو کاغله کومندان نه لمشر نه لډلګي مشر نه خپل امیر نه اجازه وغواړي نو دغه خاطرداري کیږي خو د بیچاره وي خاطرداري نه کیږي که اجازه وغواړي څوک اجازه نه ورکوي ورته یعنی داسې یو لپامل ویدلی مجاهد په نظر ورته کتل کیږي ډیر مهم هم نه ګڼل کیږي د انسان ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوي او که شفاعت کې وړاندې کړای شي یو څوک وړاندې کی ورته چې دغه په خاطر باندې څه د امام مشکل راځي دا څه زله دینه منو اوس به د خاطر تا منم شفاعت هم نه قبلي اجازه هم نه ورکولای کی په خاور باندې هم لړلای ده که په پیره کې په مغه پیره خوشاله ده که په یو بل ځای کې په مغه بل ځای باندې خوشاله ده بل فرض که په اشپزخانه کې په مغه اشپزۍ باندې خوشاله ده که د سنگر په جوړولو کندلو باندې مکلف په ماغي باندې خوشاله ده که د مجاهدینو په کالو منځلو باندې یا یو بل خدمت باندې د یو مریض او د زخمی په خدمت باندې مکلف په امغه خوشاله ده د انسان ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا هغه چاته دي چې هغه طاعت کوي د جهاد په صف کې طاعت کوي بے طاعتي ورونو ډیر بد مصیبت دی هغه عذاب دی چې په دې امت کې هغه تفرق راولي د امت کمزوري کوي او الله تعالی مؤمنان لدينا منع کړی دي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم تاسو یو بل سره منازعه مکوئ لخپل امیر سره لخپل مسؤلین سره لخپل ورونه سره منازعه مکوئ زه دا غواړم ته مې دې ته ټاکي زه د دې کار يم ته د فلانای کار را باندې نه ته دا وایې چې یا الله ما د هغه کار لپاره استعمال کړ چې ته ور باندې راضي کیږي او چې په یو جهادي صف کې دی په یو چا باندې باور راغلی ده او هغه سره دی جهادي بیعت کړی ده نو دغه طاعت او ستا باندې لازم ده تر هغه پورې چې ناروا نه وي چې په منکر باندې امر درته نه وي نو ورونو بې اطاعتي مصیبت ده بې اطاعتي د کمزوري عامل ده بې اطاعتي د اختلاف سبب ده بې اطاعتي د بدګمانۍ سبب ده بې اطاعتي د ځان خودنې لپاره زمينه برابري بې اطاعتي د ځان د باهمیت خودلو لوجه ناراضي ځکه چې ته ځان بل نه کم غني او ته ځان د یو مشر توصیه او د غل ارخونه ته محتاج غني نو بې اطاعتي به ولکه خو طبيعت الحال باندې وته دغه طاعت کوي دا چې ته بې اطاعتي کوي خو معنا دا چې تر دې ځان غوره بولي چې ځان غوره بولي د امدې ځنه شیطان ته بیا لار پیدا شي چې د انسان زړه ته ورننوځي او انسان ته بیا قسم بد کارونه ناروا کارونه مشتبه کارونه دا ورته خایسته کی چې خایسته کی نو بیا قدم په قدم د له حق نه لري کیږي قدم په قدم له حق نه لري کیږي په یو وخت کې به انجام داس شي لکه موږ چې د خپل یارانو ولې د پخوانی جهاد د خلکو چې په یو وخت کې مجاهدینو د روسانو په مقابل کې ولاړو ورسته دغه سي بې اطاعتي دغه سي اختلافات او دغه سي کینو او قدرتونو دغه سي هوس پالنو په نتیجه کې زړونه کاږه شول چې زړونه کاږه شول بیا لارم کاږي شوی او بیا په دې کاګو لارو باندې لاړل د کفارو صف ته ورسېدل د کفارو په صف کې ودرېدل د خپل ګیرو سره د خپل علوم سره د خپل تالیفات سره لاړل د کفارو په صف کې ودرېدل دا له شرونه بد خلق نه و دوی وظیفې پرې کوي دوی استادۍ پرې کوي پروفیسورۍ پرې کوي خپل ځمکې پرې کوي دوی کورنۍ پرې کوي دوی زندانونه لیدلي وو تکلیفونه لیدلي وو جهادونه کړي وو دوی زخمونه لیدلي وو دوی د دنیا د لوی طاغوت په مقابل کې صبر کړی وو خو د نفس په مقابل کې په صبر کې فاتح راغلل راځو دې ته ورونو چې اوس روان څه دي او د مو تاسو جهاد په کومه مرحله کې ده په دې باندې په منځ نه ورسته خبر وکړو لکه به تاسو د لپاره تفریح او فرصت هم برابر شي او بیا به مختصره خبره په دې باره کې درته وکوم د امارت د اوسنی موقف او کله چې سره پوښتنې وي دغه پوښتنو د ځوابولو کوشش وکړو اوس به په دې ځای باندې بس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله